داسې کومه دعا شته چې زه یې ووایم او هغې سره زما د پلار ټول قرضونه الله ختم کړي او کاروبار یې بیرته د پخوا په څېر روان شي. وایي که چا باندې دومره قرض وي لکه د احد د غر په اندازه باندې، نو دا دعا دې وایي اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. آیا داسې دعا یو وظیفه شته چې هغې وکړي او الله جل جلاله ورته نیکسالي اولاد ورکړي؟ خداوند متعال هغه د ټولو انبیاو دعاګانې موږ او تاسو قرآن کریم کې رالیږلي. او زما په زړه کې خپل پلار ته خیرې راشي او زه په زړه کې وایم چې پلاره الله دې تا ته ښه ورځ نه درکوي. بیبیانې وایي زمونږ بخت بند دی. بخت نه بند، بخت دې مور او پلار بند کړی. خو زما ډېر غټ ارمان دی چې په همدې ځوانۍ کې فرضي حج ته لاړه شم. جناب سیرت صاحب ناشنا پوښتنه یې کړې. بلې د جمعې سهار مونځ چې وکړي، د جمعې د سهار مونځ چا سره دې خبرې نه کوي. شیخ صاحب کوم آیات راته وښیي تر څو په علم کې مې برکت پیدا شي؟ دا د هر مانځه پسې درې پیرې وایي ربي زدني علما والحقني بالصالحین. آیا داسې ذکر او اذکار ثواب لري؟ یو خوا تسبیح اړوي او بل خوا ټیک ټاک ګوري. بر زبان تسبیح و بر دل گاو خر این چنین تسبیح کوي داره د سر. زما زړه غواړي او دا ارمان لرم چې په خوب کې راته رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت او دیدن نصیب شي. مبارک سړی دی، د ښایسته درود دی دا چې فرشتې د ثواب نه عاجزي کېږي. الله تعالی رانه راضي شي او د دغه وظیفې راته اجازه هم راکړي چې زه یې وایم او وخت یې هم راته وښیي. شیخ صاحب موسی علیه السلام ته الله پاک وحی وکړه که د ځمکې اسمونه غونډ په یوه تله کې واچي او دا کلمه بله تله کې واچي. زما د اولادونو لپاره د خیر دعا وکړي څو صالح نیک عمله او با ایمانه انسانان شي. خداوند متعال ورته اولادونه نیک صالح زموږ ستاسو اولادونو سره ټول امت مسلمه اولادونه خدای نیک صالح لوي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د سوالونو او ځوابونو خپرونه ده او ستاسو د پوښتنو د ځوابولو وخت راغلی او خوشبختانه موږ سره ستاسو د پوښتنو ځوابونو دپاره قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو. قدرمن لیدونکو خپله خپرونه په توجه سره وګورئ ځکه ډیری لیدونکي خپله پوښتنه ته تېره شوې وي بیا موږ ته میسیج کوي چې زموږ پوښتنه مو نه ده راخیستې او موږ ته هم نه وي په یاد ځکه پوښتنې ډېرې راځي او بل دلته موږ نومونه هم نه اخلو چې پوه شو چې د چا پوښتنه هم ځواب کړې کړئ. کوشش وکړئ خپرونه ښه په غور وګورئ تر څو هغه پوښتنه چې تاسو رالیږلې تاسو ورته انتظار استئ ځواب یې په ښه طریقې سره واورئ. شیخ صاحب ښه راغلاست. ستړي مه شئ، هرکله راشئ. جناب سیرت صاحب تاسو ته او ستاسو د برنامې ټولو کارکوونکو ته زموږ او ستاسو لیدونکو او اورېدونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شیخ صاحب راځو له قرضه پیلوو. له قرضه سر ټکوي. پوښتنه راغلې وه زما پلار د درملو تجارت کوي، مخکې مو مالي وضع الحمدلله وی ښه وه، خو زما د پلار کاروبار ولاړ دی او ډېر زیات قرضداري شوي دي. داسې کومه دعا شته چې زه یې ووایم او هغې سره زما د پلار ټول قرضونه الله ختم کړي او کاروبار یې بیرته د پخوا په څېر روان شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د قرضونو د ادا کولو دپاره زموږ او ستاسو حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر وظایف ښودلي دي. مجربه دعا چې ده هغه حضرت علی صاحب مبارک فرمایي وایي که چا باندې دومره قرض وي لکه د احد د غر په اندازه باندې، نو دا دعا دې وایي اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. دا دعا دې اویا پیرې وایي څو اویا پیرې؟ اویا ځله شوه روز کې اول او اخر د درې رکعتې درود شریف هم وایي ځکه هره دعا چې مخکې او وروسته درود شریف نه وي هغه مستجابه نه وي، هغه د الله په دربار کې قبلیږي نه. الله له خپل حبیب دومره ګران دی د قرضونو بیخي خلاف شي. او دا دعا ده بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن ومن العجز والکسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدین وقهر الرجال. دا دعا دې وایي اویا کرتې نو د ده قرضونه بیخي خلاف شي. خو دا خو داسې نه ده جناب سیرت صاحب چې ډاکټر پیچکاري ده چې درته وکړي سر سمدستي درغلی شي لږ وخت غواړي ډېر شي که نه. نو انشاءالله دا دوا چې دا مجربي دواګان دي او د خدای پیغمبر نه چې کوم شی منسوسي ثابت وي هغه ډېر مجربي. نو انشاءالله قرض نه خلاص شي. زموږ لیدونکي دي کې عجله کوي چې یو جمعه دعا ووایو ونه شو،
خو که فکر دی شیخ صاحب بعضې امراض داسې چې ډاکټرانو ته ورشوي به د 15 کاله دا دوا تا له چې جناب سیرت صاحب مورقه چې یو مرض دی هغه چې ډاکټر ته ورشي تا له خپل دوز درکوي چې هغه ګولۍ دې ختمې کړې نه نو ستا مرض نه ختمېږي متوجې هر مرض داسې دی اوس د هر مرض خو یو مرض دا مې قرض مې یو مرض دی صحیح ده اوس زړی چې تا کې زړی راغی نو دا زړی دپاره به ته دوا خورې چې څو د ورک نه بیخ نه ورک نه هغې پورې به خورې نو دوا به هغې پورې د قرض نو بیا یې چې څه د قرض نه زر خلاص کړي او زر دې خلاص خو داسې نه دی چې ته ډاکټر پیشکاري ده او څه داسې دې وکړه هلته درغلی شو که نه نو دا خو هر شي خپل وخت غواړي. ډېره مننه شیخ صاحب. راځو بلې پوښتنې ته. بله پوښتنه دا وایي هغه څوک چې اولاد نه لري او ځینې مشکلات لري آیا داسې دعا یا وظیفه شته چې هغې وکړي او الله جل جلاله ورته نیکسالي اولاد ورکړي؟ دا خو دعا حضرت ذکر علیه السلام دعا ده قرآن کریم کې موږ ته ذکر ده بسم الله الرحمن الرحیم رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا دعا چې د جناب سیرت صاحب حضرت ذکر علیه السلام د 100 کالو ښځه د نبي کال وه دا د اولاد دغې نه وتي که نه خو د هغه متعال هغه د ټولو انبیاو دعاګانې موږ او تاسو قرآن کریم کې رالیږلي نو که څوک دا دعا وایي طریقه د ختم یې دا ده چې 100 کرتې به ول درود شریف وایي 500 پیرې به دا دعا وایي ورپسې به بیا 100 کرتې درود شریف وایي که نه دا دعا د یو 40 شپې وکړي 40 شپې دا 40 کې بیل کمال دی دا اوس که نه نو دا 40 کې بیل کمال دی که نه دا که فکر دی دا 40 کلنې سړی ورسېږي دا بیل عمر شي سړی تجربه شي که نه دارنګې 40 خپله څوک چله وباسي که نه دا تبلیغیان چیلې ته 40 ورځې چیلې ته ځي که نه دل اربعینات وایي دې کې ډېر حکمت دی څوک پرې پوهېږي څوک پرې نه پوهېږي هغه خو د چرګې د مالګې څه کار دی که نه نو دا دې وایي دا دعا خدای پاک باندې صالح اولاد ورکړي او یقین دې ساتي. شیخ صاحب راځو بلې پوښتنې ته. زموږ په کورنۍ کې یو کس دی چې دا ډېر زیات بد اخلاق لري او زما سره هر وخت جنګ کوي او ډېر بد چلند راسره کوي. زه لمونځ کوم نو دا ماته په غوسه کېږي چې ولې دومره ډېر اوږد لمونځ کوي. که زه دعا کوم نو ماته وایي چې ولې دومره ډېرې دعاګانې کوي. نو په یو حالت کې مې هم نه پرېږدي. نو اوس ډېر وخت کېږي چې زه ورسره خبرې نه کوم حتی د اختر مبارکي هم ورته نه ورکوم. خو زه چې اوس د دې کس سره خبرې نه کوم نه زه د ده له بد چلن او جنګ نه په امن کې یم او اوس زما سره هیڅ کار نه لري او زه ترېنه ارامه یم. زه ورسره د کینې له وجې خبرې نه کوم یوازې د دې لپاره چې زه د دې کس له جنګ او بد چلن نه په امن کې شم. نو حتی د نه خبرو کولو موده 1 کال ته کله ورسېږي چې زه ورسره خبرې نه کوم. وایي زه په دې سره ګناهګار یم که نه؟ جناب مصری صاحب که خاوند دی بیا پې ګناهګاره ده او که بل څوک نو دا ابو جهل دی او که خواښ ابو جهل دی کاره بلایي بیا د ابو جهل خور ده که خواښي ابو جهل دی. ابو جهل دا معنا چې پلار د جهل پلار د ناپوهۍ پوه نه شوې چې ته خلک مانځه نه منې کړې اودس نه منې کړې ذکر نه منې کړې ته خو مثل بیخي اسلام نه پسې وځي. بعض زنانه غریبه چې لږ اوږد لمونځ وکړي یا نوافل وکړي بیا ورته وایي چې څه ځان نه دې شیخه جوړه کړې شیخه جوړه کړې هغه د خدای پاک بندګي کوي د خدای بندګۍ نه خپله خو یې نه کوې بل څوک منې کوې دې ته ویل کېږي ابو جهل. بلې پوښتنې ته ورځو شیخ صاحب. زما ملګري ده او هغه وایي چې زما مرکې ته ډېر خلک زموږ کور ته راځي او زما پلار ټولو ته رد ځواب ورکوي او زما خوښه یې ځکه چې زما عمر هم نور زیاتېږي او زه غواړم چې د یو نیک انسان سره واده وکړم ځکه چې زما د واده وخت دی. خو کله چې زما پلار هر چا ته رد ځواب ورکړي نو زه ډېره خفه شم او زما په زړه کې خپل پلار ته خیرې راشي او زه په زړه کې وایم چې پلاره الله دې تا ته ښه ورځ نه درکوي. خو وروسته بیا ډېره خفه شم چې ما ولې په زړه کې داسې خیرې وکړي خپل پلار ته که څه هم زه په خپله خوله داسې خیرا نه کوم په زړه کې مې داسې راشي نو په دې سره زه ګناهګار یم؟ دا جناب سیرت صاحب دا جامعه چې دا په ټولو کې دا بیبیانې وایي زمونږ بخت بند دی. بخت نه بند بخت دې مور او پلار بند کړی. بله صاحب قسم چې دا د شي مور او پلار چې خواران الله دې ولا هدایت وکړي دین نه خبر نه چې دین نه څه خبر نه به د خپلې لور د حق نه څه خبر شي. تا باندې په خپله شهوت تېر شوی په خپله ځواني تېره شوې په خپله دې ځان موړ کړی په خپله موړې بل مسلمان عمر دې خراب کم کور کې چې لور پیدا شي حدیث کې راځي په کور باندې رحمتونه شروع شي رحمتونه دومره بې مبارک شي لور او کله چې دا کور کې لور پیغله شي او ور نه کړي نو دا رحمت په غضب بدل شي. دې خلکو باندې د خدای غضب دی دا فقر دا نیستي چې راځي دا فقر چې راځي دا کور کې چې اختلافات او جنګونه راځي کور کې پیغلې لورګانې ناستي ورکوي نه مرکې پرې راځي ورکوي نه دا دغه دعا دی وایي دا د یونس علیه السلام دعا اصل کړه درود شریف بچی وایه
او 500 پرې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وایه، ورپسې بیا سل کړه درود شریف وایه، یو څلوېښت پرې دا دعا وکړه نو رب العالمین به دا ټول مشکلات حل کړي. او زړه کې چې خیرې ګرځي په دې خو نه هغه مشکل نشته، باید وګرځي نو. او نو خو درد دی نو درد خو که نه. بله پوښتنه د شیخ صاحب کوم ختمونه دعاګانې چې زه کوم لکه د سهار لمونځ نه بعد استغفر الله تعالی ربي من کل ذنب واتوب الیه همداسې نور دا ټول وایم، آیا دې کې هم مولوي صاحب اجازه ورکوي یا بدون د اجازت نه دا وظیفې زه کولی شم؟ د اجازې برکت خو خبره ما مخکې کړې چې اجازې نه بغیر یو ذکر ثواب لري خو برکت پکې نه وي. جناب سره صاحب یو باچا صاحب مبارک و هغه د پېښور خټک پل کې اوسېده عبدالقیوم باچا صاحب، د میا ګل جان هغه صاحب خلیفه و او مبارک سره عبدالقیوم باچا صاحب زامن یې اوس هم الحمدلله شته دی. هغه ما ته ویل چا څوک راواست یو هلک ویل به یې ټول خوځېده د مخې ټول په حرکت کې و. نو ما فکر کوم چې دا کېدای شي هغه یو پیر صاحب د باډي پیر صاحب ډېر خوځېږي راخوځېږي که نه خلک مریدانې ما کېدای شي د باډي پیر صاحب مرید وي. وایي ما چې پوښتنه وکړه ما چې بچیا بې اجازې خو وظیفې نه کوې، دا بې اجازې وظیفې دومره اثر بد اثر لري. ما وایي بې اجازې وظیفې خو به نه کوې چې دا کتابونه چې بازار کې واخلمه دې کې لیکلي دا دومره ثواب لري دا دومره که نه هغه شروع کړم هغه مې کړي. وایي بیا 3 ورځې ما سره و دم مې کړ 3 شپې ما سره تېرې کړې پلار یې راوستی نو خدای پاک کې بې اجازو دغه کې ډېر مشکلات پیدا کېږي. اجازه ده ته اجازه ده په اجازې سره دې کوي. اجازه خو موږ تاسو ته نبي صلی الله علیه وسلم دا دین خو بې اجازې نه راغلی، دا دین چې پیغمبر علیه السلام الله موږ ته رالېږلی دی خو دا اجازه ده که نه قرآن شریف رالېږلی متوجې. بیا موږ تاسو ته ګوره دا سند چې راکوي موږ د هر څوک تا له زه پوښتنه کوم دې خلکو نه پوښتنه کوم ته که اجازه ونه لري دا اوس ما ورته اجازه پاسپورټ ونه لرو او په دې ویزه نه یي عمرې ته تللی شو حج ته تللی شي که نه ښه عمل دی. ستا په دې افغانستان کې چې اسلامي نظام دی اسلامي امارت دی او ته هلته پاسپورټ ته جواز سیر ونه لري او لیسنس ونه لري ترافیک دې نیسي که نه نیسي. ښه موټر به درته دی ښه موټر سایکل درته دی ښه چلولی شي لیکن ته که په غیر د اجازې نه ترافیک ونیولې په غیر د لیسنس نه او په غیر جواز سره نیسي دی که نه نیسي. ولې نه حق دی. همدغه د وړوکي مکتب کې ته استاد مقررېږي وړوکي مکتب کې تا نه سي وي غواړي وایي تاسو ته کوم ځای نه فارغ یې وروره اجازه ده چې کوم ځای نه اخیستې څه ګپ خو نه دی دا دین بې اجازې څه ګپ نه دی. د خلکو درسونه وایي او سبقونه وایي او د اول نه تر 14مه پورې لیسانس او بیا پسې دکتورا ماستر دکتورا اخلي د دکتور څه لپاره اخلي دا لیسانس څه لپاره اخلي دا اجازه ده که نه ونه شي څوک چې یوې کچې پورې اجازه د چا بل کسې پورې که نه دا اجازه ده هلته لیکلي اجازه نه ده موږ ورته اجازه وکړه چې دا نه خپله درس تدریس ډېره مننه نو دا خلک ساده دي بې اجازې او کار هم مه کوئ. بله پوښتنه ده بل دا چې زما عمر 18 کاله دی حافظ هم یم خو زما ډېر غټ ارمان دی چې په همدې ځوانۍ کې فرضي حج ته لاړه شم. که مولوي صاحب نه داسې یو دعا راته راوښیي چې الله زما قسمت وکړي او ځکه نورې غټې دعاګانې نه شم ویلی چې قرآن رانه پاتې کېږي او شیخ صاحب نه هیله کوم چې ما ته د زړه د اخلاص نه دعا وکړي. زه به ورته اسانه دعا وښیم بله صاحب او دا دعا اجازه هم ده ورته که غواړي څوک چې حج ته عمرې ته لاړ شي. جناب سیرت صاحب ناشنا پوښتنه یې کړې بله د جمعې سهار لمونځ چې وکړي د جمعې د سهار لمونځ چا سره دې خبرې نه کوي 3 کرتې درود پر رسول الله السلام وایي صلی الله علیه 3 کرتې صحیح ده او بیا د دا آیات شریف د سورت فتح بسم الله الرحمن الرحیم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. دا د 3 پیرې وایي څو پیرې 3 بیا او ورپسې بیا درود شریف 3 پیرې وایي. دا د هر جمعې ورځ دا کار کوي نور ورځ د کې نه کوي یوه جمعه بله جمعه نو او عمرې ته به خدای پاک بوځي غیر د اسباب نه یو دم اسباب برابرېږي د شي ناشنا وظیفه ده. او دا یو عالم زموږ استاد اهل سنت والجماعت په ایران کې تېر شوی محمد عمر سربازي صاحب په خپل کتاب کې لیکلي او بیا شیخ صاحب ایران نه راغلی بیا کتاب یې ما ته راکړ او ما چې کله زه غوښتي هر کله الله پاک د خبره د کولو راز دی نو اوس پکې راغی زه چې کله دا دعا ویم کله مې عمرې ته شو چې دا دعا شروع کړم بس خدای پاک اسباب
اسباب د پروس کالي د پروس کالي موږ عمرې ته لاړم عمره کې روژه کې سره د خپلو بچیانو لاړم دا د اریانا شرکت والا ما باندې خدای داسې مهربانه کړه زما دواړه طرف ټکټ $1.5 کړه دواړه طرفه لیدلی هم نه یم زما ملګرو 400 روپۍ نو اوس هم دعا کوم چې خدای پاک دې خوشحاله لري که نه یعنې الله پاک چې اسباب برابر انسان مسبب خو الله پاک دی بله همداسې ده بله پوښتنه ده که دوه کسان په یو دکان کې شریکان وي شیخ صاحب او هغه یو کس خپلو ملګرو ته مفت شیان ورکوي او ملګري ترې واخلي د دکاندار غاړه بندېږي او که د مشتري په دې صورت کې باید څه وکړي چې په شک کې ده او که څو خپل آمدن پټ کړي د نورو خلکو نه چې حسد را سره ونه کړي او یا یې رانه ونه غواړي ګناه خو به نه لري نه دغه ګناه ده چې د هغې د جانب په غیر نورو خلکو ته شی ورکوې هغه تاسو شریک دی که نه هغې نه باید دې کې اجازه واخلې اغلا خشن دی اغلا به نه کوي بعضې خلک به د آمدن د خلکو نه پټوي څوک چاته وایي هر څوک پټوي هغه شال څوک تنخواه خپله نه کوي تاسو تنخواه ده او خپله نه کوي بل به که څوک د جومات سره مینه لري چې دا لمونځونه مې په جماعت کې کولی خو دا خوراک فروشۍ دکان لري ځکه د هغه وظیفه سخته د جومات ته نشي تللی جومات لمونځ یې ثواب ورته ملایکې لیکي که نه څه باید وشي شیخ صاحب دا هغه اعذار چې زموږ استاد فقهاو ذکر کړي دي چې جمعې ته انسان لاړ نه شي خدای په کور کې ثواب ورکوي 18 اعذار دي دکانداري پکې نشته 18 عذرونه داسې دي که یو سړی په کور کې لمونځ وکړي جمعې ته لاړ نه شي خداوند متعال هغه له جمعې ثواب په کور کې ورکوي که نه هغه نورالعزا زموږ استاد د فقه کتاب دی په هغه کې ټول ذکر دي دا پکې نشته چې هلته چې دغه کې دکانداري کې او مانځه ته نه ځي دا پکې نشته مانځه له ځه بله پوښتنه د سهار د لمانځه د راپورته کېدو لپاره یې وظیفه راته وښیه چې دوامداره لمونځ وکړم او چې رانه قضا نه شي چې په 8 بجې راپاڅېږي 3 کارتې دا هېڅ دي وایي فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم په هماغه ټیم به الله راپاڅوي لکه سهار چې په ټیم کې بله پوښتنه دا وایي که یو څوک چاته وعده یا قسم ورکړي چې شنبې ته یا دې ته ورځې بلې ته پیسې درکوم او هغې ته پیسې ورکړي په هماغه ورځ او بیرته یې د هبې په شکل ترې واخلي دا به څنګه دي دا خو د هغې خوښه ده چې هبې په شکل درکوي خو صحیح ده دې کې څه مشکل خو نشته قسم خو پرې نه لازمیږي نه شیخ صاحب د دې ورور اخري پوښتنه ده وایي داسې یو دعا راته وښیي چې ګناه ته مې پرېنږدي آیت کرسي دې وایي 50 کراتې دوره څوک چې 50 کراتې کرسي وایي که نه بیا ګناه نه شي کولی راځو بله پوښتنه راغلی شیخ صاحب وایي آیا حضرت خضر علیه السلام ژوندی دی یا ماته داسې وظیفه راوښایي چې زه حضرت خضر علیه السلام ووینم داسې دی چې جناب شیره صاحب خضر علیه السلام په باره کې خو مجدد الفساني صاحب زموږ استاد د افغانستان یو غټ افتخار دی چې په سرهند کې پروت دی دا د ټولو حضراتو نیکه دی مجدد الفساني شیخ احمد سرهندي فاروقي هغه مبارک په دې کې مکتوب لیکلی دی وایي زه د حضرت حضر علیه السلام روحانیت ته متوجه شوم د هغې روحانیت حاضر شو ما ته ژوندی که وفات یې وایي زه وفات یم وایي ما چې دا ستا سره خلکو سره مخ کېږي دا کله کله دا زما روحانیت دی دا روح دی نو دا روح چې دی او که غواړي چې حضرت سره مخامخ شي اول خو داسې دی چې هغه به یې تا له ځان نه ښیي مخامخ به هم شي لیکن تا له ځان نه ښیي خو دا وظیفه کوه یا الله یا رحمان یا رحیم یا الله یا رحمان یا رحیم دا وظیفه د 3 سپېرې کوي خداوند متعال به د هغه ملاقات ورته نصیب کړي راځو بله پوښتنه راغلې وی شیخ صاحب د ټولو اعمالو کې اجازه راکړي ټولو اعمالو کې ورته اجازه ده نیکو اعمالو کې بدو کې نه بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب زه له جرمني څخه لیکم او زما پوښتنه دا ده چې زه په یو زاړه کور کې کار کوم او د زړو خلکو پالنه کوم آیا دا په اسلام کې سمه ده ځکه چې زه د زاړه سړي پالنه کوم ښځه ده زنانه ده مشکل نشته زاړه سړي پالنه چې کوي خو هغه د کار اوتی که نه دا حدیث کې چې راځي پیغمبر علیه السلام مبارک ته هغه بیبي راغله دغه صحابو چې خبرې ترې منې کړې وي 3 صحابه وو که نه چې سره سره کور سره کوروالی هم کوئ هغه یو ښځه رسول الله تعالی علیه د خدای پیغمبره ما څنګه کوې نه کوروالی ورسره بسترې ورسره مه کوه هغې دې نه وتی دی هغې نه وتی هغې چې یو شي نه وځي کار نه وځي نو بیا خو خدمت البته یو تقوا ده یو فتوا ده تقوا دا ده چې خدمت یې ونه کړي
فتوا دا چې خدمت یې کولی شي ځکه چې دا خو هغه هم داسې ده لکه ښځه او دا هم داسې ده لکه ښځه. لقمان حکیم له جرمني څخه پوښتنه کړې ده، په کور کې یو پیشو ساتلې ده. خلک وایي چې دنیا ته چې نوی ماشوم راځي نو په کور کې د پیشو ساتل ښه کار نه دی. دا چټي فتاوي خبرې دي، ځان نه خبرې. بله پوښتنه د شیخ صاحب، اولیاو ته کشف کیږي او بیا اولیاو ته پته لګي چې یو څوک ورشي او هغه ګناه کړې وي، دوی ته پته لګېږي چې دغه انسان ګناه کړې ده؟ دا جناب سیرت سے مبارکه دي کې وزل یو حدیث پیش کوم. حضرت ابي سعید خدری سے فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. دله فراست ویل کیږي، دا د انسان په ډېره کې نور الله پاک کیږي. هر انسان کې ډېره کې نه د اولیاو په زړه کې الله ږدي چې څوک ډېر ذکر کوي، سترګې، غوږونه، لاسونه، خپې نارواو نه ساتي او زده کې د الله ذکر کوي که نه، هغې خلکو ته بیا کشف کیږي. توجه. نو دا یو صحابي وایي زه دخلت علی عثمان، حدیث ورته ویم، وایي دخلت علی عثمان، زه په عثمان بن عفان رضی الله عنه داخل شوم. وكنت رأيت في الطريق امرأة، لاره کې شو ښځه را روانه ده، دې فتعاملت جمالها، د دې ښځې په جمال کې ما فکر او سوچ وکړ. جمال کې ګوره صحابه خو لوی خلک وو، انډیا چې د خدای پاک څومره ښایسته پیدا کړي که نه. وایي هر کله چې په عثمان صاحب داخل شوم، عثمان صاحب ماته ویل يدخل احدکم وآثار الزنا ظاهرة بین عینیه، یو په تاسې کې ما باندې داخلېږي او د زنا اثر یې په سترګو کې ښکاري. وایي زه تعجب شوم که نه، چې ما خو د ښځې د په لار کې ولید د عثمان صاحب خو پیغمبر نه چې وخت پرې نازلېږي. وایي ما ورته ویل چې اوحی بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای د خدای د پیغمبر نه وروسته وحي انتله وحي وشو چې دا خبرې ماته کوي. هغې ویل والله ولکن لا وحي نه، ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقه، دا تبصره او برهان دی، فراست صادقه دی. نو پیغمبر علیه السلام دا شاه منصور بابا د پیر سباق شریف ته راته 6 رکعت صلات وجیب مې کول. مونږ به 6 رکعت د ماښام مونږ شپږ رکعته که نه څومره چې کولی شي د احیا العشاءین وایي، د دوه ماښامونو منځ کې دا ژوندي کول. لکه سړی ماښام منځو کې ماخستن همداسې عبادت کوي، ماخستن لمونځ هم پرې وکړي، بیا وروسته ډوډۍ خوري. دې له احیا العشاءین ویل کېږي. احیا العشاءین به یې کوله. هغه به چا ته وایي زه به چا له وګورم داسې مخامخ ټول ګناه چې څومره یې کړي ما ته ښکاري چې دا ګناه کړي، دا ګناه کړي، دا ګناه کړي. د ګناه خپل اثر هغه اثر به نه ښکاري. لکه ته مخ وینځه، مخ دې صفا ښکاري، که وینه وینځي نو مخ دې خجان ښکاري، خیره نه ښکاري که نه. دغسې اولیاو ته د الله پاک د خلکو ګناهونه ښکاره کوي، خو هغه به چا ته نه وایي، ځان یې غلی کړی. او بعضې خلک کمه کړي چې تا دا ګناه کړي، تا دا ګناه کړي، تا دا ګناه کړي. نو دا فراست دی، دا علمي غیب نه دی او دا دې فراست ویل کېږي. ډېره مننه شیخ صاحب. راځو دریم سوال. وی تاسو یو وخت کې برنامه کړې وه، شیخ صاحب یوه دعا یې پکې ویلې وه چې څوک چې په جیل کې بندي وي هغه دعا وایي الله پاک به یې په 11 ورځو کې راخلاص کړي. نو زموږ پلار یې بندي دی، نو موږ له هغه سره هېڅ اړیکه نه لرو، نو موږ کولی شو چې هغه ته دعا ووایو؟ ولې نه، تاسو ووایه بې د الله نه غواړئ، الله پاک به انشاءالله ستاسې والد صاحب د دغې نه خلاص کړي باندې خان. څلورمه پوښتنه ده، وایي د سړي لپاره به څه مشکل نه وي چې د بدن ویښتان لرې کړي؟ سړي لپاره د بدن ویښتان چې لرې کړي، بعضې خلک دا ویښتان لرې کوي. هغه ویښتان چې ذاتي ویښتان لرې کولی شي، غیر ذاتي لکه ږیره اوس موږ تاسو نه شو کارولی که نه، برید کمولی شو که نه. هغه کوم شرایط کې چې جواز د ویښتانو لرې کول راغلی دی هغه لرې کولی شي، او چې نه راغلی هغه نه شي لرې کولی. بله پوښتنه شیخ صاحب، وایي زه استغفار او درود شریف وایم، که شیخ صاحب په دې دواړو کې ماته اجازه وکړي او همدارنګه د 314 ځلې څخه زیات یې ویلی شم؟ زیات یې همیشه ویلی شي، تاله اجازه ده، کم یې مه وایه، زیات پروا نه کوي خو کم یې ونه وایه. بله پوښتنه راغلې، وایي زما مېرمن 15 ځله حمل ضایع کړی شیخ صاحب، اکثره حملونه د 30 تر 40 ورځو پورې وي، بیا سخت کېږي. موږ له ډېرو متخصصو ډاکټرانو سره معاینات او درملنه کړې، د ډاکټرانو په مشوره مې د یو شي عملیات لیکلي دي، هغه مې وکړل، ځکه ویل کېدل چې کېدای شي ستونزه زما د سپرم له امله وي. له عملیات وروسته ډاکټرانو وویل چې نتیجه ښه ده، خو بیا هم وروستی حمل ضایع شو. اوس موږ ډېر اندېښمن یو، ځکه ځینې خلک وایي ستونزه جنیاتو او یا سبیانو ده، ځینې بیا وایي چې د تعویض یا بند خبره ده.
هغه مو هم وکړل. موږ د قرآن او سنتو پر لارو باور لرو او تر اوسه مو استغفار، اذکار او هغه مشروع دعاګانې هم کړي دي چې ځینې علماو راته سپارښتنه کړې وي، خو لا هم ستونزه په خپل حال پاتې که زموږ لپاره د قرآن او سنتو له مخې کوم مشروع ذکر، دعا یا لارښوونه وي راته یې وښایي. جناب احترام صاحب، پیغمبر علیه السلام زموږ ستاسو ټولو مشکلاتو د حل دپاره پیغمبر علیه السلام وایي معوذتین. دا معوذتین نه دي، دا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. بله صاحب. دا د په پاک سپین کاغذ باندې خودرنګ کلنګ باندې لیکي او 140 دانې دې ولیکي، روزانه د یو دانه د دې بیبي څکي او دا د دواړه څکي، یو ګیلاس 2 ګیلاسو کې دې اوبه اچوي، یو ګیلاس یې هغه دی یو دا څکي. نو دا کاغذ یې بیجي وي، تېری یو کس دی تېری، نو انشاءالله دې مرض نه به خلاص شي. دا کاره بلای خدای پاک به لرې کړي، ځکه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه چې الله پاک پیدا کړي هغه چې هر شي، نو خدای پاک به دې نه پناه ورکړي. که سبحانه کوم سبحانه. بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب، اول ما له شیخ صاحب څخه د ذکر اجازه واخیسته، بیا شیخ صاحب په برنامه کې د استغفار ذکر راکړه 313 کرتي. دغه ذکر استغفر الله تر اتوب الیه پورې، نو زما دا پوښتنه له شیخ صاحب څخه چې دا ذکر 100 وارې په ورځ کې کوم، دغه ذکر نور پاتې 214 کرتي، دا لنډ ذکر ورسره وکم استغفر الله، نو دا خو به مشکل نه لري که نه؟ پوره به یې وایم. نو که پوره یو شی ویل شي خو ثواب یې ډېر دی که نه؟ دا مسله ده چې څومره چې کلمات ډېرې ثواب یې ډېرې. بله صاحب، اثر یې ډېرې او اثر یې ډېرې. نو داسې ویلی شي چې 100 کرتې استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه ویې، او بیا نور داسې ویلی چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هم کفایت کوي. بله پوښتنه مې زه سهار لمونځ کله کله رانه پاتې کېږي شیخ صاحب، خو زه کوشش کوم ان موبایل مې هم ځان ته سیخ کړی وي تر څو د لمانځه په وخت کې راته زنګ راشي، خو بیا هم کله کله قضا کېږي. او شیخ صاحب یو آیات په برنامه کې ویلی، که هغه آیت راته وښیي. ښه وروره لږ مخکې د دې ځواب تېر شو، کولی شي خپل ځواب به دې ترلاسه کړي. بله پوښتنه شیخ صاحب، کوم آیات راته وښیي تر څو په علم کې مې برکت پیدا شي او ډېر علم په لږ وخت کې حاصل کړم، او د هغه آیات صورت هم راته وښیي. بسم الله الرحمن الرحیم. ربي زدني علما والحقني بالصالحین. دا خو لنډ آیات دی که نه؟ بله. صورت یې څه کې خو آیات دې زده کړه. څونه یې ووایي؟ دا د هر مانځه پسې 3 پیرې وایي ربي زدني علما والحقني بالصالحین. بله پوښتنه دریبونه علم ورکړي. بله پوښتنه شیخ صاحب، کله چې ویښته ږمنځ شي او په ږمنځ کې پاتې، نو دا ویښتان سوځول ګناه ده که نه؟ ویښتان سوځول چې ږمنځ کې پاتې شي، د بیا به یې خښوي، دا کتابونه تفسیر قرطبي لیکلي، یا یو ځای کې خښ کړي او که سوځول شي هم باقي نشته. بله پوښتنه شیخ صاحب، زه مخکې ډېره زحمتکشه لایق او بااستعداده نجلۍ یم، شاوخوا 2 کاله کېږي چې لندن ته راغلی یم. په لومړیو کې مې حالت ښه و، خو وروسته ورو ورو ډېر بدلون راغی. اوس هر څه ژر له یاده وځي، کله چې څه وایم یا کوم کار کوم څو دقیقې وروسته یې هېروم. ټوله ورځ سستي، بې حوصلګي او بې رغبتي احساسوم. له ډېرو کارونو مې زړه تور شوی او ورځ تر بلې مې رنګ او حالت هم خرابېږي. الحمدلله 5 وخته لمونځ کوم، قرآن کریم تلاوت کوم او تر خپله وسه د الله تعالی عبادت ته پام لرم. له هېچ چا سره مې ظلم یا بد نه دی کړی. آیا دا حالت د روحاني ستونزې، د سترګو نظر، سحر یا بل شرعي سبب له امله کیدی شي که نه؟ د اسلام له نظره زه څه وکړم او کومې دعاګانې، اذکار یا شرعي سپارښتنې شته چې عمل پرې وکړم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. دا پیغمبر علیه السلام د یو کم 100 مرضونو دوا ده. امام دمیری په حیات الحیوان کې باندې مستقل باب لګولی چې د یو کم 100 مرضونو دوا. نو دا چې وایي که نه، دا ټول کسالت او دا سحر جادو څه چې دا فکر ته راځي دا ټول ختمېږي. بله پوښتنې ته راځو شیخ صاحب، د قرآن کریم مسح کول خو بې اودسۍ کې روانه دي. نو موږ زیاتره ماشومان وینو حال دا چې دوی لمونځ باندې هم نه وي ولاړ، یعنې کوچني وي، اودس نه کوي. دوی چې د مسجد د ملا امام نه یا بل کس نه قرآن کریم وایي، نو آیا د دې ماشومانو لپاره د قرآن کریم وړل یا تلاوت کول ورته جایز دی او که نه؟ بالکل جایز دی، مشکل نشته، خو مرفوع القلم دی که نه، او ملامون فرد مکلف نه دي، مکلف نه، غیر مکلف دي. بله پوښتنه د شیخ صاحب، وایي ښځه چې د مریضۍ په حالت کې وي نو قرآن کریم څنګه تلاوت کړي؟ زیاتره نجونې چې په مدرسو کې وي نو دوی باندې چې میاشتنۍ مریضي راشي نو دوی قرآن کریم تلاوت او مدرسې ته ورتګ څنګه کړي؟ که چېرته په دې ورځ کې مدرسې ته ورنشي د دوی لپاره یو شرم غوندې وي. نو هغه د غوږ ورته ږدي، وایي دی نه، لاس یې هم نه وروړي، وایي دی هم نه.
او بعض علماو د اجازه ورکړې ده د حماس علما چې دي چې یو ټکی ویلی شي یو ټکی لکه الف لام میم داسې که نه یو ټکی ویلی شي خو ښه خبر دا چې غوږ وله کېدي او واوري او ما خپل ذهن کې کښېنوي. بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب وی الحمد شریف 7 ځله آیات کرسي 7 ځله چارقولونه وی هر یو 7 ځله لوستل کېږي. دا عمل په پیل او پای کې درود شریف 7 ځله ویل کېږي. وروسته بیا د بدني او روحاني احضار خبره کېږي او پر اوبو دم یعنی پوکې وهل کېږي. د دې عمل په اړه چې یاد شوی که لږ وضاحت او رڼا واچوي چې ډېره مهرباني وکړي. دې له مصبات عشره وایي په دې کتابونو کې صوفیان حضرات مصبات عشره ورته وایي. د دې عمل کول ډېر ښایسته کار دی ځکه تلاوت دی نو که نه او داسې صورتونو تلاوت دی چې آیتونو چې هغه ډېر مهم دي. آیت کرسي په دې کې ده، قل اعوذ برب الفلق په دې، قل اعوذ برب الناس دی، قل هو الله احد دی که نه، سورت فاتحه ده مثلا دا ډېر ښایسته کار دی. بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب زه دا عمل د سحر جادو او یا هم د ځینو روغتیایي ناروغیو څخه د ځان ساتنې په نیت ترسره کوم او غواړم د دې عمل په اړه معلومات ترلاسه کړم چې آیا دا عمل چې د یو عامل لخوا راته ویل شوی صحیح او د شریعت له مخې درست دی که نه. کله مې چې د دې عمل په لومړۍ ورځو کې پیل کړی و داسې احساس مې کوو لکه زلزله چې وي هان کله به له کوره بهر وتلم ځکه چې زه له یو تکلیف سره مخ وم. اوس نږدې 15 کاله کېږي چې دا عمل د 15 واړو اذانونو وروسته ترسره کوم خو په رښتیا سره زما هغه ستونزه او درد لا هم نه دی ښه شوی او ما هغسې پاتې دی. آیا حضرت خضر علیه السلام واقعا دا ډول عمل ښودلی یا یاد کړی که نه؟ همدغه مخکې پوښتنه چې وکړه مخکې عمل دا د حضر علیه السلام عمل خو نه دی. علماو دا مشایخو دې له مصبات عشره وایي دی ښودلی چې دا د تکالیفو دپاره د سحر جادو دپاره د پیرانو دپاره دا یو ښه علاج دی او ښه دوا ده او د خلکو د شر نه د بچ کېدو دپاره علاج دی. بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب رجعت څه شی دی او انسان څنګه په رجعت اخته کېږي؟ ځینې عاملین وایي که یو څوک دا وظیفه ترسره کړي یا څوک قرآني وظیفې ترسره کړي بیا به په رجعت اخته کېږي. رجعت خو داسې دی چې رجعت دا معنی چې بچ ته په تا باندې بېرته راګرځي نه باندې غلط اثر کوي. د دې مطلب دا دی جناب سیره صاحب سړی وظیفه کوي همیشه یې باید وکړي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي خیر الاعمال ما دیم علیه بهترین په اعمالو کې هغه چې بدوام وکړی شي او دا ولې بهترین دي دا بهترین ولې دي ځکه چې دلته ته چار عمل کې که ذکر کې که لمونځ کې که عبادت کې هغه پر الله پر خپل فرشتې مقرر کړي فرشتې سره راځي ستاسو پورته وړي تا ورته وخت مقرر اکثرو کې اورادو کې وخت وایي یاد یې همیشه مدام زما چې اوراد یې په صبح او شام زما هر کلام چې بې دا ستا د یاده وکړم سل توبې دي په هغې کلام زما نو اوراد دې ته وایي چې یو سړی ورد کوي که نه او وخت یې ورله ټاکلی همغه وخت کې همغه ورد به کوي په همغه وخت کې به بیا هم کوي بیا به هم کوي بیا به هم کوي دې کې اثر هم ډېر دي له اوراد ویل کېږي او که دا چېرته دغه نه شي دا ته ونه کړي هغه فرشتې چې راشي ته هغه عمل ته نه کړې بېرته د هغې رجعت دا معنی چې هغه فرشتې ته له خیدا کوي چې زه را په عذاب کړم او ته بېرته هغه عمل نه کړې که نه نو دې ته ویسې رجعت بېرته یې هغه په دې ورځي هغه بد اثر په ده ورځي. بله پوښتنه د شیخ صاحب د ګیرې رنګول د شریعت او دین له نظره څه حکم لري؟ نو یو د ګیرې رنګول دی او یو د ګیرو باندې نکریزې ایښودل دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک په نکریزې پرېښودې هغې خو دغه رنګونه نه وو دغه رنګ چې دی د اختان چې بیخي بندوي که نه چې دې له اوبو نه رسېږي داخلي اوبو داخلي نه شي دغه رنګ پوټکی چې نه شي وسمه چې ورته وایي حرامه ده او نور رنګ کول یې ټول علماو د خپل زموږ استاد د امارت مشران دي ټول الحمدلله ګیرې ښایسته ځوانان دي اوس سپین ګیري خو داسې دي لکه ځوانان نو بیا دې کې علما وایي چې څوک مجاهد یې هغه دې توره وي که نه د چا ښځه که ځوانه وي دا ول لږ سپین ګیرې توره دې کې هېڅ مشکل نشته. شیخ صاحب راځو بله پوښتنه د جناب سیرت صاحب شیخ صاحب حنیف ته سلامونه ویلي دي او ویل ما ته او زما زوی سیف الاسلام ته د استغفار او درود شریف او نور اذکارو اجازه راکړي. سیف الاسلام صاحب ته خو ډېره اجازه سیف الاسلام دی د درود شریف ورته اجازه ده هر ذکر چې کوي ورته اجازه ده. بله پوښتنه د شیخ صاحب په موبایل کې د قرآن کریم تلاوت څنګه دی؟ زه د قرآن کریم تلاوت په موبایل کې کوم ثواب لري که نه؟ ولې نه لري مشکل نشته. بله پوښتنه د هرات ولایت نه ویمه پوښتنه مې ده حاجي شیخ صاحب مبارک نه چې ما ته د یوې وظیفې اجازه راکړي ډېر سلامونه او دعا هم راته وکړه چې الله مې زندګي سمه کړي.
استغفار دی وایي په ټول کې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه د ورځې سره 2 لکه خبرې کوي 314 پر استغفار دی وایي سهار مانځه پسې ټول مشکلات به رب العالمین حل کړي. بله پوښتنه د شیخ صاحب زه ستاسو خور یم ډېرې سودایي شوې یم لمونځ کوم بیا مې فکر ته راځي چې یو رکعت مې پاتې دی په هر لمانځه کې سجده سهوه کوم او بل دې خلکو باره کې ډېر سوچ کوم هغه ولې ماته زنګ نه وهي البته رانه خفه شوی دی خو په همدې ترتیب خپل ځان ته تشویشونه پیدا کوم ډېره ستړی شوی یم له دې وضعیت نه کوم علاج راته وښایي. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا وایي په دې لمانځه پسې یو شپېرې کوي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا مشکلات به حل شي. بله پوښتنه د شیخ صاحب که زه غواړم چې 100 ځله استغفار بیا بسم الله بیا 100 ځله لا اله الا الله او په سلم ګش محمد رسول الله ووایم بیا 100 ځله د درود شریف اللهم صل وسلم علی محمد کما تحب وترضاه او بیا 50 ځله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار 50 ځله او د لا اله الا انت سبحانه انی كنت من الظالمین تام 50 ځله او بیا 100 ځله همدا مخکینی درود شریف ووایي بیا 100 ځله حسبنا الله ونعم الوکیل ووایي. دغه ترتیب به صحیح دی که صحیح وي نو د شیخ صاحب نه ښه کلک اجازه غواړم. ذکر دی او دی ول خپل ترتیب ټاکلی بیخي صحیح دی او بیخي ورته اجازه ده دغسې کوه او ثواب نبي علیه السلام نه رانیسي آدم علیه السلام ټولو پیغمبرانو ته یې بخښه ټولو ولیانو ته یې بخښه خپل مور و پلار ته یې بخښه موږ ټول امت مسلمه ته یې بخښه تا نه کمیږم نه ځکه چې یو روپۍ د الله په لاره کې څوک ورکړي الله یو په وسه وه د هغې نه زیات اجرونه ورکړي. بله پوښتنه د شیخ صاحب زه له څو کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوم پخوا مې په منظم ډول خپل مور و پلار ته مالي مرسته لیږله خو زما مېرمن اولادونه له ما سره اوسي او د هغې ټول لګښتونه زما په غاړه زما مور و پلار الحمدلله بېوزله نه دي او د خپلو اړتیاو د پوره کولو وس لري خو بیا هم له ما څخه اضافي پیسې غواړي. زما په اند دا پیسې د ضروري اړتیاو لپاره نه بلکې د غیر ضروري لګښتونو او اسراف لپاره غواړي. له همدې امله مې نور اضافي پیسې نه دي ورلیږلي. اوس هغې له ما څخه خفه دي خبرې نه راسره کوي او کله ناکله راته سختې خبرې هم کوي. وایي مهرباني وکړئ د قرآن او سنتو په رڼا کې راته ووایاست آیا زه په دې کې ګناهګار یم او په دې حالت کې زما شرعي مسؤلیت څه دی؟ نو د ده مور پلار په ده باندې حق لري که ډېرې پیسې نه شي ورلېږلی لږې دې ورلېږي او دا دې ول عذر وړاندې کوي چې پلار جانه مور جانې تلیفون دې پرې نه بندوي مخکې ما ته مشکلات نه وو اوس راته مشکلات دي زه خپلې پیسې چې ما ګټلې هغه اوس په خپل اولادونو مصرف کوم اولادونه را په غاړه دي متوجه تاسو ته لږې در لېږلی شم ډېرې نه لږې لږې چې ورلېږي هم د مور پلار به خوشحاله دعا ورته کوي د مور پلار دعا دا تریاق دي. بله پوښتنه راغلی شیخ صاحب وایي دانش یم لندن څخه دلته رزق وایي ډېر غورځېږي او بیا یې په نورو کثافاتو کې اچول کېږي په کورونو کې لکه ډوډۍ وریژې همداسې نور وایي آیا دا ګناه ده؟ خود ګناه ده باید پاک ځای کې واچول شي. بله پوښتنه وایي صدقه په خپلو خویندو یا نورو خپلوانو کېږي چې هغوی غریب وي او خویندې بیلې وي؟ صدقه که مالداره هم پرې کېږي. نبي علیه السلام وایي قیامت کې الله پاک اول د میزان په تله کې چې کوم شی ورچي اول هغه کپ ته چې د خپلې بیبي په خوله کې ورچي اول هغه کپ ته چې خپلې بیبي ته ورکړي دا صدقه یې اول په خپل خپلوانو کوه بیا وروسته خپل پردو ته ورکړه. بله پوښتنه د هر وخت مې کوشش دغه وي شیخ صاحب چې زه به نور نیک کارونه شروع کوم د الله تعالی امرونو به په ځان عملي کوم خو په دې کې به پاتې راځم څه باید وکړم یعنې هر وخت غواړم چې له ګناهونو څخه ځان وساتم خو نه کېږي. دا جناب اشترا صاحب اراده او قصد غواړي انسان چې اراده وکړي ته فکر کې راکړي چې ولا نن دی او سبا دی بیا به شروع کړم بیا به شروع کړم پوه نه شوې هغې نن وخت تېر شي دا شیطان دله وسوسه در رسوي شیطان دې تېر باسي چې پام وخت ډېر ډېر منډه ډېر اوږد عمر دی بیا به شروع کړي که نه نه دا د عمر ټیکهداري چا نه ده اخیستې او نه د عمر ګارنټي شته فورا نیک عمل شروع کړه او سر د نن نه شروع کړه دا زموږ برنامه شوی سر د نن شروع کړه او نیک عمل ملا ورته راکړه نرې او لټي مه کوه. بله پوښتنه شیخ صاحب یو کال کېږي چې د یو شیخ نه مې وظیفه اخیستې د سهار او مازدیګر دغه وظیفه کوم یعنې د زړه وظیفه یعنې مرید یم اوس راته ډار او ویره دا درېږي زه فکر کوم چې هر حالت کې ما الله جل جلاله وویني او کله کله ډارېږم چې مړ کېږم له قبر نه ډېر ډارېږم په تېرو ګناهونو ډېر پښیمانه یم مخکې مې مرګ په خوله و خو زړه ته مې نه و کوز شوی اوس په دغه یقین باور لرم چې مرګ شته دغه ډار او ویره مې څنګه ده؟ دا خو د طریقت برکت دی. بله صاحب
څوک 15 کرتې ورځ کې مرګ یادوي. څو کرتې؟ 15 رسول الله دی وایي دا خپله بستره باندې مړ شي قیامت کې په د احد د شهیدانو سره یو ځای پاڅېږي. دومره فایده لري مرګ یادول. پیغمبر د خدای موتو قبل ان تموتو، مخکې د مرګ نه مړه شئ. دا مخکې د مرګ نه مرګ دی که نه، چې مرګ دی یادي ګناه به نه کوې، چې مرګ دی یادي ناروا کار به نه کوې، چا باندې به ظلم نه کوې. څومره ښه سړی دی دا. دا ټول د ذکر برکت دی، طریقت برکت، طریقت پرې نه دی. بله پوښتنه شیخ صاحب، آیا داسې ذکر او اذکار ثواب لري؟ یو خوا تسبیح اړوي او بل خوا ټیک ټاک ګوري. زموږ مرشد محترم جناب قاري صاحب بشیر احمد بدني صاحب چې هغه د پیر سباق صاحب مبارک زوی دی، د هغه ګدنشین دی، د هغه په نغې ناست دی، اوس ځای ناست دی. هغه به وایي چې مخکې به یو شاعر دی، هغه دا شعر ویلی دی غالبا چې مولوی صاحب وایي یو بل شاعري وایي بر زبان تسبیح و بر دل گاو خر این چنین تسبیح کوي داره د سر. په زړه باندې په زړه کې دی چې دی خره او غوا دي، په ژبه باندې تسبیح وي. دا تسبیح کله اثر لري که نه؟ وایي موږ داسې ویو، هغې خو دا ویلي چې این چنین تسبیح کوي داره دا تسبیح کله اثر لري. وایي موږ ویو چې بر زبان تسبیح و بر دل گاو خر این چنین تسبیح هم داره اثر. دا تسبیح اثر لري ځکه چې د خوله هغه اذکار چې دی یو وخت په ستا په زړه باندې اثر وکړي. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته راغی، ویل خدای پیغمبره هغه سړی یو سړی دی مونځ هم کوي ګناه هم کوي که نه، مونځ هم کوي ګناه هم کوي. نبي علیه السلام ته ضد دی دا مونځ به دې ګناه نه منې کړي. سبحان الله. او دا پروا نه کوي. بله پوښتنه شیخ صاحب، زما پلار دی منځونه هم کوي، تلاوتونه هم کوي، تهجد او اذکار هم کوي، خو شونډې پکې نه خوځوي. څو ځلې مې غیر مستقیم ډول کې وویلې چې شونډې باید وخوځول شي، خو بیا یې هم نه خوځوي. وایي څه وکړم، ډېر مې پرې زړه خفه کېږي. نو کېدای شي خوځوي ته ولا متوجه شوی نه یې. بعضې خلک لږ پر روی باندې وایي که نه، په لاره یې وایي، نو کېدای شي ته پرې پوه شوی نه یې، د شونډو هغه حرکت باندې ته نه یې پوه شوی، که نه شونډې خوځول نه بغیر خو نه کېږي. بله. بله پوښتنه ده، زه د قرآن کریم ترجمه او تفسیر وایم، په میاشتنۍ بیماري کې اوس تاسو ته سبق نه وایم شیخ صاحب، په هغه ترجمه او تفسیر په کتابچه کې لیکم، نو ځینې وخت بیا موبایل کې د قرآن آیات ګورم چې معنا مې صحیح لیکلې که نه، وایي دا خو به ګناه نه نه، مشکل نشته. بله پوښتنه شیخ صاحب، زموږ د کورنۍ او زموږ د ژوند سره زموږ خلک او خپلوان ډېر بخالت او حسادت لري او نظر یې موږ ته دی او ژر هم نظر پر موږ باندې معلومیږي، هغه تاثیر یې. وایي که کومه دعا راته وښایي چې دوی د نظر څخه په امان شو، دا تکلیف بیخي ډېر دی ټولنه کې شیخ صاحب. اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامات ومن کل عین لامات. دا دوا د نظر ده، دا د درې کټ سر درې کټ مخامبې زه وایم اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامات ومن کل عین لامات. دا دوا چې درې کټ وي نو بد نظر نه به بچي. بله پوښتنه راځو، پوښتنه په دریځ زه به په دري ووایم، که لږه مې صحیح ونه ویله نو قدرمن لیدونکي دې نه غوسه کیږي ځکه زه په دري کې کمزور یم. و من به خانواده ام در اروپا زندگی میکنیم، چند ماه که کار و تجارت من خوب پیش نمیرود و فقط با اندازه درآمد دارم که بتوانیم مخارج زندگی همسر و فرزندانم را تأمین کنم. پدر و مادرم در افغانستان هستند، اگر من نتوانم برایشان پول بفرستم برادرم برایشان کمک میکند، اما مادرم شرایط و مشکلات ما را درک نمی کند. گاهی به مشکلات می خندد و می گوید زن و بچه هایت گرسنه بماند اما برای ما پول بفرست. همچنین مرا نفرین می کند. می خواهم بدانم اگر کسی واقعا توان مالی نداشته باشد و مادرش او را نفرین کند، آیا این نفرین در حق او پذیرفته می شود؟ در حالی که خداوند متعال از وضعیت و نیت واقعی انسان کاملا آگاه است. همچنین می خواهم بدانیم زمانی که تجارت پیامبر صلی الله علیه و سلم با سختی و کسادی روبرو می شد، ایشان چی می کردند؟ آیا دعا یا ذکر برای گشایش روزی و برکتی در کسب و کار می خواندند؟ اگر دعا یا ذکر و معتبر از قرآن یا سنت وجود دارد لطفاً برایم بیان بفرمایید. شما در مبارایش گناهگار نیستی، زیرا که انسان در وسط توان خود مکلف است. هرگاه که یک چیز از توان انسان بیرون شود در گناهگار نمیشه. و شما هرگاه که میخواهی که کار شما روان شود، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
دعای موسی علیه السلام. هرگاه که موسی علیه السلام مسافرم بود، فقیرم بود، یک درختی که کر شست نشست و همه دعا را خواند که ربی اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. خداوند متعال برایش روزیم داد، عروسم داد برایشان او داماد پیغمبرم شد، برایش پیغمبریم داد، برایش مالم داد، هر چیز برایش داد. اما دعا کذا نکنه، 100 دفعه درود شریف پیش، 100 دفعه داخل. لما بين 500 دفعه ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. میخوان ان شاء الله کلګي مشکلش حل میشه. یو ورور له جرمني څخه دوه پوښتنې لري چې لومړی پوښتنه زما کار دی کورونو ته ډوډۍ وړل دي، یعنی کورونو ته ډوډۍ وړم، خو په دې کې حرام شیان هم وي، دا کار ماته جایز دی؟ نو د حرام وړل خو یو د حرام تجارت دی جناب مشکل صاحب، او یو چې دی خوراک دی. بله صاحب متوجي دا د خوري نه تجارت خو همدې دپاره دا په غاړه بل کار کولی نه شي که نه. نو دا خو کېدای شي کفري ملکونو کې اوسېږي، اروپا جرمني بل کار هلته بل کار نه وي که نه. نو وړل دې کې مشکل به دومره نه وي، خو خوراک د ده ته د حرام نه بیخي خوراک نه کوي. او چله چې وړي خلک خو هسې هم داسې خلک دي چې حرام خوري، نو باندې حرام مختلف حرامو نه جوړ شوي. متوجي دې وړلو کې ته خو مزدوري ده، مزدوري دې کوي، څه مشکل په دې کې نشته. بله پوښتنه ده، د دغه کار په وخت کې زه لمونځ کوم، د کار په جریان کې صاحب کار اجازه نه راکوي ځکه چې د دغه وخت پیسې د دې ساعتونو راکوي. اوس زه څه وکړم؟ لمونځ وکړم که قضایي؟ لمونځ وکړه، د هغې ته مه ګوره، صاحب د کار خو زموږ صاف ټول الله پاک دی. بله پوښتنه شیخ صاحب، دلته بهر کې مسجدونه شته خو د اولادونو ورتګ هر وخت نه کېږي. دلته یعنې 15 وخته نه کېږي، خو زه د سهار اذان په کور کې کوم او خپله د خپلو اولادونو سره یو ځای جماعت کوم. زامن مې 2 او یوې سپارو قاریان هم دي، په خپل منځ کې حفظ سره کوو. ولې د جمع لمونځونه په مسجد کې په جماعت سره پاتې کېږي؟ مشکل نشته، دا خو یو جناب سره څه فرضیت دی، یو فضیلت دی، یو افضلیت دی. افضلیت دا چې مسجد ته لاړ شي، او فضیلت د دې کور کې چې دی، ستا د کور کې فضیلت الله د جمع درکوي. څومره ښه کار کوي شیخ صاحب، واقعا د دې پوښتنې خوند راکوي. بله پوښتنه ده، په جماعت کې امام چې کله قرات کې غلط شي ولې بیرته هماغه قرات د سره قرات کړي؟ آیا سجده سهو لازمیږي؟ نه، سجده سهو نه لازمیږي، او خود کې چې بې غلط شوی که نه. بله صاحب. بله پوښتنه شیخ صاحب، د درود شریف ختم څومره ویل کېږي؟ ختم خو درود شریف ختم اندازه خو معلومه نه ده، البته مشایخو یو تعداد خو 1,40,000 چې وظیفه پوره کړي وایي خذ حرفا قل الفا، که نه و یو حرف راواخله 1000 پیرې ووایه. لکه مثلا اللهم صل دی که نه، الف کې اول پکې الف دی، یو کرتي وایي، لام پکې دی، هغه به مثلا 2 کرتي وایي که نه. د اللهم صل ټول چې د حروف راولي او په ریاضي کې حساب کې، نو هر حرف 1000 پې وایه. لکه اوس الف دی وایي، د الف که نه، خذ حرفا قل الفا، یو حرف راخله 1000 پې وایي، هغه بیا وظیفه به ښه شي. بله پوښتنه وایي د ختم اجازه راته راکړئ او د نورو وظیفو اجازه هم، دواړه غواړي. د ختم اجازه د ورته نور وظیفې دي، شریعت مطابق وظیفې ټول دي کوي. راځو بل امرخیل صاحب د جرمني څخه وایي چې واده مې کړی دی او 3 اولادونه لرم، 2 لوڼې چې عمرونه یې 4 او 6 کاله دی، یو 3 کلن زوی. زه د خپل اولادونو په روزنه او اسلامي تربیه کې ډېره هڅه کوم. له مولوي صاحب څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې زما د اولادونو لپاره د خیر دعا وکړي څو صالح، نیک عمله او با ایمانه انسانان شي او په راتلونکي کې د اسلام او ټولنې لپاره ګټور او بشپړ مؤمنان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. خداوند متعال ورته اولادونه نیک صالح زموږ ستاسو اولادونو سره ټول امت مسلمه اولادونه خدای نیک صالح لوي. راځو بلې پوښتنې ته شیخ صاحب. وایي زما مېرمن 30 ورځو ماشومې څنګ کې په حق رسېدلی، یعنې ډډه کې، او زه چې کله راویښ شوم زما نه 2 ولیشتې لرې پرته وه او په حق رسېدلې وه. اوس زه نه پوهېږم چې دا ماشوم زما نه لاندې شوی مړه شوي او که نه، والله اعلم. اوس بعضې خلک ورته وایي ته باید 2 میاشتې روژه ونیسي. دا خو ځکه سړی هم په ځان شکمن دی چې ما خو به نه یې ډډې لاندې کړی. دا چې لرې دی خو نه دی کړی، مور دا شوی دا کار
ځکه اولاد د مور سره خوا کړي بله هر شي هغه یقین له به اعتبار ورکړي شک ته به اعتبار نه ورکړي دا کار د مور به یې دوه میاشتې روژې نیسي هغه ورځ کې وشي جمعه نه وي لنډې ورځې ښه روژې نیول کېږي یو چا پوښتنه رالېږله شیخ صاحب موږ ته د ختم اجازه راکړئ ختم اجازه ده ورته بله پوښتنه وې د حضرت ذکریا علیه السلام دعا اجازت غواړم او د ورځې څو وار ویلې وې بهتر د خپل حاجت د پوره کولو لپاره نو د ذکریا دعا خو دا خو سل کرتے درود شریف ویل کېږي 500 پیرې رب الله تذرني فردا وانت خیر الوارثین ویل کېږي ورپسې بیا سل کرتے بیا درود شریف ویل کېږي دا ورته اجازه ده د مشایخ په اجازه باندې وایي چې د الله نوم دا نوم یاد شي هر ځای کې د الله نوم یادېږي هلته رحمتونه راولېږي هر ځای کې د الله نوم یادېږي هلته مصیبتونه کمېږي هلته فتنې کمېږي نو هلته مشکلات ټول حل کېږي بله پوښتنه شیخ صاحب په کومو تصفو باندې چې د الله جل جلاله او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی وي او په هغه تصفو باندې ذکر کول به څنګه دي ما اورېدلي چې په دې ذکر کول ګناه ده ذکر پې ښه دي لیکن چې دا به خرار ځای کې وانه چې لکه د الله نوم پې دی که نه نبی سره نوم پې دی ذکر کول پې بورانه که ځکه ته په لاس وکړې د الله ذکر په لاس موږ تاسو کوو سبحان الله سبحان الله که نه او په هغې چې د الله نوم لیکلی دی د هغې په ادب کوه او بېدبې ځای کې موږ د خراب ځای کې موږ د چې هغه د هغې بېدبي را نه شي بله پوښتنه ده وایي زه هره ورځ زر ځله دا درود شریف لولم جزا الله عنا محمدا ما هو اهله وی غواړم چې د دې مبارک درود د زیات ویلو اجازه راته وکړئ زما زړه غواړي او دا ارمان لرم چې په خوب کې راته رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت او دیدن نصیب شي مبارک سړی دی د ښایسته درود دی دا چې فرشتې د ثواب نه عاجزي کېږي فرشتې د ثواب نه عاجزي کېږي دومره دا یو درجه وار چې وي جزا الله عنا محمد صلی الله علیه هو اهله بهترین درود دی که ځای نه کړي او در اجازه ده موږ نه پکې دعا کوه څومره نیک سړی او څومره چې ویلی شي وایه او کېدای شي همدا درود د پیغمبر تر دیداره ورسوي او رسېږي انشاءالله بله پوښتنه شیخ صاحب سیرت صاحب زه 2 ورځې 200 کرته درود او 314 کرته استغفار وایم شیخ صاحب ته ووایي چې ماته د برکت له خاطره اجازه وکړي او بل که دا عمل کوم ورځ قضا شي یعنی کوم ورځ یې ونه وایي یا یې کم او زیات وایم کوم مشکل خو به نه وي ورته اجازه ده که مرض خصوصا لمونځ هم قضا کېږي فرض دی دا خو مستحبات دي نو مستحبات خو قضا شي باقي تشویش دې نه کوي بله پوښتنه شیخ صاحب وایي زیاتره کورونه د نظر وچولو له خاطره بادپرک او یا سپیلني دودوي وی آیا دا روا دي که نه د یو مریض لپاره دودوي دا څنګه دي په اسلام کې شیخ صاحب دې سره به زه یو ټکی اضافه کړم له ډېرو مې اورېدلي دي شرک یې ګڼي نه شرک خو داسې معمولي ګناه نه ده بس دې ته هم شرک نه دا شرک دی شرک خپل اقسام لري که نه بله وحدانیت د الله توحید خپل اقسام لري دا نشي دا تجربه د جناب سیرت صاحب موږ او تاسو یو تجربه مسلطه مسلمانو نه اوس دا تجربه چا کړې ده دغه شی جوړ کړی دی چې هلکه دلته مساله یې لیکه او دین نه دا شی جوړ تجربه ده دا قرآن سنت کې نه دی راغلی یا لسپیکر دی اوس ته چې ما ته چې اوس دې برنامې کې ناست یو دا قرآن سنت کې شته دی اوس دا برنامه ما ته هلته کوو امریکا کې خلک ګوري چین کې ګوري جرمني کې ګوري جاپان کې ګوري فرانسه کې هر ځای کې ګوري که نه نو موږ او تاسو خو دا شیونه خو دې په دا تجربه د خلکو تجربه خپله ساینسدانانو تجربه خپله یو ځای کړې ده اوس ما ته ناست دلته هلته هم خو دا شرک دی نو دا خو تجربه ده چا به تجربه کړي چې دغه شی بد نظر ماتوي که نه دا سپیلني دود کړي او دود بد نظر ماتوي یا بادپرک دود کړي څوک چې دود کوي دا تجربه دا قرآن سنت کې نشته تجربه باندې باید شی په تجربه ثابتي او بیا دا بعض علما وایي وی المعروف کالمشروعي یو شی چې د خلکو منځ کې معروف وي هغه داسې لکه رواج وي کالمشروعي معروف د خلکو منځ کې کالمشروع دی نو دا خو دې کې څه شرک دی دې کې شرک نشته بله پوښتنه شیخ صاحب زما مشر دمبر لګاو چې دا دکان جوان کې د دمبر موږ لګاو که نه لګاو هغه خوند ورکوي څه لپاره لګاو خوشبویي دپاره که دا څه مشکل دی که نشته بله پوښتنه زما مشره خور د شیخ صاحب موږ خارج ته راغلو بیا د هغې کار ونه شو اوس مو ورته کیس اچولی دی 1.5 کال کېږي خو هېڅ جواب یې نه راځي او 40 کلنه ده نو اوس موږ 2 لارو کې حیران یو چې دا اوس کوژده کړو که نور هم د دې کیس لپاره انتظار وباسو یاره چې کوژده یې کړي دا به وله ښایي ښه خبردار چې کیس انتظار نه وباسي کوژده دې کړي
کوژده مهمه ده. نو دا د شیخ صاحب راځو بله پوښتنه ده او یو انسان باید څنګه او په څه باندې دم کو؟ مولوي صاحب ته ووایه چې د دم کولو طریقه او اجازه راته راکړه. سورت فاتحه الحمدلله شریف چې ده وکړه چې هر څوک مریض وي وکړتې اوبه ولپې دم وڅکي دي یا وکړتې سورت فاتحه باندې تاسې خپله مریض دموئ نو تاسو ته اجازه ده. سورت فاتحه یو بهترین سورت دی، سورت شفا ورته وایي، 40 نومونه لري. علامه حق ناظري صاحب په خزینة الاسرار کتاب کې ذکر کړي. بله صاحب. ها راځو بلې پوښتنې ته شیخ صاحب. یوه بله پوښتنه دا ده چې ډېره مهمه ده، هغه دا چې موږ ته څو وارې له افغانستان نه ډالۍ راله ولېږل شوې خو په هغې کې د عیسویانو علامې نښې وي. ډېری داسې خلک مو ولیدل چې په افغانستان کې چې دا علامې نښې بیخي پیژني نه، په رخ کې، ټوټو کې، لاسبند کې، دسترخوان کې او داسې ډېرو شیانو کې وي. بیا زما دا غوښتنه د مولوي صاحب څخه چې د دې موضوع په باره کې تحقیقات او وطنوال خبر کړي. دغه خبر ټول مسلمانان د خبره داستانه مو اورېده، موږ هم دا ورته اعلان کوو چې من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې قوم سره مشابهت کوي هغه د همغو نه حسابېږي. بله صاحب. نو د عیسیت جامې، د یهودیت جامې، د شرکیت جامې، د هنودیت جامې دا دې نه اغوندي. مسلمان خپل لباس لري که نه، مسلمان ساده لباسونه یې دا د پیغمبر لباس هم خود نه مزه کوي. ډېر. نو موږ تاسې ولې د بل چا لباس واغوندو؟ بله پوښتنه وې او د عیسایانو یا د بل دین هغه نښې او علامې کارول څنګه دي؟ نو مخکې تاسو ځواب ویلی چې من تشبه بقوم فهو منهم. بله پوښتنه شیخ صاحب، ورور مې دی هېڅ یې له مخې نه رڼا کېږي، هېڅ کار یې مخې ته نه ځي که کومه لاره وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د احسار مانځه پې سل کرتے وي اوبه دې پې دموي هغه دې څکي ټول کارونه به الله روان کړي. بسم الله. بله پوښتنه ده وایي زما خور 20 کلنه ده او درس وایي، خور مې غواړي چې 2 کلن نرسنګ په کالج کې وایي خو زموږ فامیل نه مني، خصوصا زما مشر ورور هغې غواړي چې زما خور پوهنتون ووایي، اگر چې د کالج او پوهنتون په منځ کې دومره فرق نشته. پوهنتون صرف نوم لري او اسناد یې معتبر دي او که پوهنتون شروع کړي هغه ډېر وخت نیسي. خو دا چې زما د خور عمر لږ زیات دی هغه غواړي چې زر خپل درسونه خلاص کړي او خپل ژوند جوړ کړي، خو زما فامیل وایي چې نه، واده هر وخت کولی شي. او همدارنګه ورته وایي چې ته باید حتی خپل خاوند ته هم محتاجه نه یي. زما خور دوی ته قناعت ورکړ خو ورور مې ډېر خفه شو او زما خور حیرانه چې څه وکړي، نه غواړي چې یو څوک خفه شي. آیا خور مې دا حق نه لري چې خپل انتخاب خپله وکړي او یو داسې عمل او دعا راته وښایي چې په درسونو کې هم کامیابه شي او نیک عمله سړی او حلاله نکاح په نصیب شي؟ نو داسې خاوند دې وکړي چې د هغه درسونه هم نه منې کوي، متوجه ځکه درس ته هم ضرورت دی که نه، او دا واده وله ډېر ضرور دی، د مهماتو نه دی. دا وظیفه دې کوي یا الله یا رحمان یا رحیم یا باسط یا لطیف یا الله یا رحمان یا رحیم یا باسط یا لطیف. 313 په دې سهار وایي، 313 په دې ماښام وایي، نو ټول مشکلات به الله حل کړي. یو بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب، دوی وایي چې کفري ملک کې ژوند کوو، د دې د وجې مې وویل چې ګناهګار یو که نه. نه پوهېږم چې د دې ورور پوښتنه څه ده، ځکه چې دې کې مطلب نه دی روښانه، خو دوام یې دی. یعنې زه او زما مېرمن چې کومې دعاګانې یا وظیفې کوو موږ خپل ماشومان دمو له نظر د وجې یا احساس کوي چې جادو به پې شوي یا بې له اجازې دا عمل موږ کولی شو که نه شو کولی. نو هیله لرم د مولوي صاحب نه چې موږ ته ټول اجازې راکړي. امید لرم چې مولوي صاحب ته به هم په دې کې الله اجرونه ورکړي. ولې نه، تاسو ټول ته اجازه ده، هر عمل چې د قرآن او سنت مطابق وي هغه کوئ، هغې کې اجازه ده، د مشایخو په اجازه باندې تاسو ته هم اجازه ده. الله جي تاسو په دې وظایفو کې برکت واچوي، الله جل جلاله برکت پکې اچول کېږي. اجازه خو عامه اجازه خو نبي صلی الله علیه وسلم برکت ورکړې ده، خو دا د برکت اجازه چې ده دا تبرک چې دا موږ تاسو مشایخ یو د بل نه تسلسل باندې حاصلوو که نه، لکه استاد شاګرد ته پوه شي، نو دا ورته اجازه ده. وایي دي دویمه پوښتنه وایي زما 2 زامن دي، شیخ صاحب ورته نصیحت کوم چې له بېلارو خلکو سره مه ګرځئ. ولې دوی نصیحت ته غوږ نه نیسي او زما ژبه را سره کوي؟ څه ورته ووایم زامنو سره؟ زما سره ژبه مه کوه چې ګنهګارېږئ او ستاسو په ژوند کې بې برکتي راځي. ولې بیا هم غوږ نه نیسي؟ او زما خواست وی د مولوي صاحب نه دا دی چې یو څه وظیفې راکړي چې بچي مې تابعدار شي. دا چا زوی چې فاسق وي، اولاد یې فاسق وي، خبره یې نه مني، سرکشي کوي، جناب صاحب بله صاحب دا دعا دی وایي 3 کرتې د ورځې، خلاص د ورځې 3 کرتې. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. دا د یوه درې کړه وایي رب العالمین به د اولاد ټول څه ټول به د تابع شي. د کاروبار لپاره دعا غوښتې وې، کاروبار مې خراب دی، خو مخکې تاسو د کاروبار لپاره وویل ورور دې هغه باندې عمل وکړي. د دې ورور پوښتنې ته ادامه هم ورکړې وه چې او موږ الحمدلله بالمانځه نه یو، الحمدلله تقریبا 5 وخته لمونځونه په مسجد کې کوو، او زه خپلې مېرمنې ته وایم چې شاید دا به د الله امتحانات وي. راځو بله پوښتنې ته شیخ صاحب چې لا حول ولا قوة الا بالله یو 40 ځلې د هرې ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره د ټول مانځه څخه وروسته ووایو او اوبه پې دم کړو، یا که د فرض مونځ څخه یې وروسته ووایو شیخ صاحب لا حول ولا قوة الا بالله؟ که سنت ورپسې وروسته ویل ښه خبره ده چې اول سنت پوره شي، ځکه سنت متممات د فرضو دي، ورپسې بیا لا حول ولا قوة الا بالله یو 40 کرته وایي. که اوبه پې دمه کنې دمه یو 40 کرته همداسې دي وایي اثر کوي. بله لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین په ورځ کې 100 ځله په کوم ترتیب ووایو؟ 100 کرته درود شریف وایي، بیا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت شریف 500 پیري، ورپسې بیا درود شریف 100 کرته. دا د خواجه معصوم صاحب مبارک مجدد الفسانی صاحب زوی و، حضرت عروة الوثقی خواجه محمد معصوم رحمت الله علیه، دا یې ختم دی او ډېر مجرب دی، او د یونس علیه السلام دعا د قرآن شریف کې ذکر ده. دی دا ورور وایي چې ما د شوارق الانوار او دلایل الخیرات کتاب له ګوګل څخه ډاونلوډ کړ، خو دې کې هر څه په عربي دی، لوستلی شم خو مګر معنا یې نه پوهېږم چې کومه دعا د څه لپاره ده او څه فضیلت لري. همدارنګه دلایل الخیرات د درود شریف کتاب هم مکمل په عربي دی. په دې اړه ستاسو لارښوونه څه ده شیخ صاحب؟ دې کې به ورته زه داسې یو خبره وکړم چې انشاءالله راتلونکي کې به موږ کوشش کوو شیخ صاحب تاسو چې کوم کتاب لیکلی د دعاګانو چې هغه که څوک په نه پوهېده پښتو ته یې هم واړو، پښتو هم دی، او هغې کې انشاءالله چې په PDF کې به بیا د قدرمنو لیدونکو سره وړاندې دوی ته شریک کړو که خدای کولی. او شوارق الانوار چې دی هغې کې دعاګانې دي، یو حزب البحر شریف کې وایي، حزب البحر شریف، او دا د خیرات چې دی هغه د پر خپل حزب دلته ذکر دی پکې، دا ورځ خپل وظیفه ده، لکه د شنبې خپله، یکشنبې خپله، دوشنبې خپله ده، همداسې ترتیب باندې وایي، مشکل نشته. بله پوښتنه یو د شیخ صاحب غواړم چې ما ته دې په ټولو اذکارو کې اجازه وکړي، خصوصا د قرآن د تلاوت سره او ماښام اذکار. سبحان الله، څومره ښایسته څومره ښایسته، ټولو کول اجازه ده، موږ هم دعا ما تا دې هم دعا نه هېروي. بله بله پوښتنه شیخ صاحب، دا ټول اذکار چې شیخ صاحب ستاسو له برنامې له لارې وایي، آیا د مسلمانانو ته د شیخ صاحب اجازه شته چې وی وایي او زما ټول فامیل او خپله هم وایي؟ مثلا دا درود تنجینا او قل شریف او استغفار او نور ذکرونه ټول ته اجازه ده. موږ د تاسو په دې خبرو ناست یو چې دا خیر مسلمان ته ورسېږي، دا خیر متعدي شي، موږ سره پاتې نه شي. متوجه پیغمبر د خدای بلغوا عني ولا آیه، ما نه ورسوي کې آیه ته نور دي، ما تاسو دا خاري کو دا کوشش کو دوی د پاره ناست او خدای پاک تاسو ته توفیق درکړي چې خپل اذکار وکړي، خپل اوراد او خپل وظایف وکړي، موږ له دعا وکړي او ټول امت مسلمان له دعا وکړي. امان الله ویل چین څخه یم، پوښتنه مې دا ده چې زه هره برنامه ستاسو اورم او شیخ صاحب او نور علما د کلماتو ویلو لپاره اجازه ورکوي، آیا هغه دعاګانې چې په کتابونو کې او هغه مسنون اذکار چې له احادیثو کې راغلي دي نو د هغوی لپاره ویونکی مکلف دی چې اجازه واخلي؟ په لنډه شیخ صاحب ځکه مخکې تاسو تفصیل کړی دی. دا بیا ورته وایم، زموږ استاد چې مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه معرف القرآن د هغې تفسیر د 10 جلده کې دی، حتی 10 جلده کې مسراوت دی. هغې لیکلي دي چې یو څوک مستحبات، حتی مستحب یا اعتکاف مستحب سنت کې مستحب کار دی، مستحبات هم څوک چې خپل استاد نه اجازه واخلي، مرشد نه اجازه واخلي، دا استحبابي طریقه ده، نیکه طریقه ده. نو داسې نه ده چې پیغمبر علیه السلام له کوم اوراد راغلي دي، کوم وظیف راغلي دي، بغیر دا ما خبره کړې هغه بغیر اجازه نه ته کولی شي. خو برکت چې پکې دی، مثلا ما یو مثال پیش کړی و چې زه اوس لړم دی، مثلا روان دی، مار دی روان دی، متوجه، زه پې همداسې حضرت فاتحه الحمدلله پې وایم، زه دا مار رانیسم، مار ژبه وباسي راوباسي ما نه چیږي، خو ته یې که غونډ قرآن شریف پې ته ووایه، ما ته بلته مقابله سره وکړو، ته پې غونډ قرآن شریف ووایه، ته راونیسه ګوتې وروړه، چې دې که نه چي داسې دی چې دا هر شي کې اجازه کې برکت وي. جناب سیرت صاحب ها زموږ یو ملګری او دا غاښونه به یې غاښونه دي، دا غاښ باندې ګوته کېده، دا د خپل سترګو لیدلی حال دی. هغه قاضي صاحب اوس هم د کاپیسا کې قاضي دی، دلته د اوس مجلس پلار دی،
وایي چې ما ته چا اجازه راکولی ما ته وایي چې ګوره د ښځې مخ به نه ګورې که نه ویل په غاښ لاس ګوته باندې په غاښ کې ده وایي چې چوپ یې غاښ په خپله ګوتې پورې رانښتی و لکه مقناطیس وایي یو ورځ داسې کار وشو چې بس د یو زنانه غاښ مې دا و کړک چې ټیکری مخ نه لرې شو اجازه ختمه شو که نه اجازه کې یو برکت وي داسې نه ده چې اجازه د عادي شی دی تا له ما ویلې ته اوس که ته راځې چې اوسېږي ته چې هلته اجازه ونه لرې او ته چین کې اوسېږي او د چین پاسپورټ ونه لرې رسېدی شي دا یو عادي مثال دی که نه دارنګې قرآن و سنت چې دی دا موږ ته خدای پیغمبر چې الله محمد رسول الله وایي قل هو الله احد داسې داسې به ورته ویلی شي هو الله احد قل ول سره وایي خو دا قل اجازه ده که نه چې وایه وایه اجازه ده بله پوښتنه شیخ صاحب که اجازه پکې وي نو ماته د شیخ صاحب د ستونزو د مشکلاتو او ذهني ګډوډیو لپاره کومه شرعي وظیفه راوښایي چې زه د شیخ صاحب څخه وظیفه کړم دغه وظیفه دې کوي بسم الله الرحمن الرحیم حسبي الله عدد خلقه حسبي الله رضا نفسه حسبي الله زنة عرشه حسبي الله مداد کلماته دا وظیفه کوه وکړه سهار وکړه ماښام ټول مخلوق د خدای د شر نه خلاصوي بل ور پوښتنه کړې شیخ صاحب دا تشویش کې دی که د یوې ښځې میړه مړ شي او بل میړه وکړي دغه ښځه به په جنت کې د کوم یو سره دا خو جناب سیرت صاحب الله قدرت لري چې په جنت کې د هغې له دواړه خاوندان د هغې په شکل کې جوړ کړي جنت خو جنت لکه مثال یې نشته هلته که نه او ښځه چې دا بې بدوه خاوند سره وي بله پوښتنه شیخ صاحب محترمو ډېرې وظیفې کوم او درودونه وایم د حاجتونو لمونځونه کوم د پیغمبرانو دعاګانې وایم د قرآن کریم آیتونه او سورې وایم د تهجد لمونځونه هم کوم او ذکرونه هم کوم او د قرآن د سورو او دعاګانو ختمونه هم کوم خو زما او د کورنۍ مشکلات مې نه حل کېږي او زه اووه زامن مې بېکاره یاستو چې تقریبا 6 کاله کېږي نو دا مشکلات چې راځي کله کله جناب ستر چې د بالماضي نه راځي کور کې څوک مونځ نه کوي هغه زموږ پښتو کې متل دی یوه غوا په غوجل کې متېږي کې غونډې غواګانې پې مرداري کړي متوجه یو بالمازه چې یو کور کې موجودي کور کې مشکلات نه حل کېږي کور کې دا جنگ راځي جدل راځي فقر راځي نستي راځي جناب سیرت صاحب اکثر خلک مونځ قضا کوي بعضې خلکو یې مونځ کوو څلور مونځونه کوي یو نه کوي دې بالمازه وایي که نه چې یو نه کوي خو بیخي کافر وي چې یو هم نه کوي متوجه دا یې مونځونه شروع کړي خپل مونځونه او بل دا استغفار دی وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ار یو د 213 پیری وي او پابندۍ سره دی وي ټول مشکلات به الله پاک حل کړي بله پوښتنه شیخ صاحب مثلا په بانک کې 2000 روپۍ پرتې دي چې په هغې کې 1500 د خرچې روپۍ دي او 500 ماته زما د کورنۍ یو نفر راکړي چې هغه د کار روپۍ وي او زه دغه 500 روپۍ د بانک څخه په هغه نیت چې دا خو هغه نفرو ماته راکړي دي او پاکې روپۍ دي راوباسم نو دا بیا د ځان د خرچې لپاره استعمالم او زما اکاونټ د سود نه دی نو دغه روپۍ په هغه نیت او ماته صحیح دي چې ما د هغه کار په نیت راایستلی دي هېڅ مشکل دی که نشته بله پوښتنه یاسین شریف چې حاجي شیخ صاحب وویل یوه طریقه چې وواره یاسین وایي او بیا ټول یاسین شریف ختم کړي او بله طریقه چې داسې ویلې وه چې 2 وارې به یاسین وایي بیا وذالک ته ورسېدې 14 واره به وایي او بیا چې سلام القول د قول ته چې ورسېدي 14 واره به هغه وایي او 4 واره به هم بل آخري صفحه کې هغه وایي نو زما پوښتنه دا ده چې نو په دغه دواړو طریقو باید څو واره سړی د خپل حاجت لپاره ټول یاسین شریف ختم کړي آیا د دواړو لپاره یوه طریقه که د هرې طریقې د یاسین شریف د ویلو تعداد متفاوت دی نه دواړو لپاره یوه طریقه ده وګرځول کېږي هماغه طریقه باندې وی هغه 6,000 افغانۍ که څوک مدرسې ته یې ولیږي شیخ صاحب که نه وی دا چې په زکات کې قبلیږي که نه نه په زکات کې قبض شرط دی قبضول مدرسه چې دا باندې زکات نه کوي په مدرسه باندې په زکات کې به دا ورته وایي چې دا د زکات پیسې دي په زکات کې قبولېږي بله پوښتنه السلام علیکم از ترکیه تماس میگیریم اسم عطا محمد ذکر الله جل جلاله را میکنیم درود بر محمد صلی الله علیه و سلم میفرستیم از مولوی صاحب اجازه میخواهد برایشان اجازه است بسیار یک طریقه خوب است خداوند متعال برایشان اجر بیتن بله پوښتنه شیخ صاحب زما د قل هو الله احد ختم ده وی دغه ختم کوم وی دا د خپل زوی لپاره اخیستی شم نو ته چې مور یو زوی دی خو د مور دعا په غیر د ختم نه د اولاد په حق کې قبلیږي چې بیا ختم کې د الله نوم اخلي خوله دې پاکېږي نو دعا دې قبلیږي دا ډېره ښه خبره ده بلې پوښتنې ته راځو شیخ صاحب د یاسین شریف برنامه ډېره ښه برنامه وه ډېر شیان مو ورنه
زده کړل. ډېره مننه. انشاءالله کوشش کوو تاسو ټول لیدونکو ته همداسې خپرونې مخې ته ویسو. بله پوښتنه ده زه غواړم چې شیخ صاحب مبارک راته یو وظیفه وښایي، الله تعالی رانه راضي شي او د دغې وظیفې راته اجازه هم راکړي چې زه یې وایم او وخت یې هم راته وښایي شیخ صاحب. هر منځه پسې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وایي، سلام دل د محمد رسول الله وایي. موسی علیه السلام الله نه سوال وکړ، موسی علیه السلام د خدای یو ذکر راوښیه، بله هغه ورته لا اله الا الله وایه، هغه دا خو ټول مخلوق وایي. موسی علیه السلام ته الله پاک وحی وکړه که د ځمکې او اسمانه غونډ په یوه تله کې واچي او دا کلمه بله تله کې واچي، دا کلمه به درنه شي او د ځمکې اسمانه به سپک شي. دا کلمه وایي دنیا او آخرت به دې ښایسته شي. هر مانځه په ستر کته وایي، په سلام ځل دې وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بله پوښتنه د شیخ صاحب ما مخکې 2 پوښتنې کړې وې خو شیخ صاحب ډېر لنډ جواب راکړ، نو یې زړه مې خفه شو ځکه ما ډېر په امید پوښتنه کړې وه، خو خیر په هر حال الله دې شیخ صاحب راته ژوندی لري. نو نه پوهېږم چې همدغه پاس پوښتنه هم د دوی ده او که راتلونکې ده. لومړی پوښتنه ما چې په خپله خوښه واده کړی نو هغه وخت ما ویلي و که چېرته زما رشته دې سره وشي زه به 3 روژې نیسم. بیا مې واده وشو، ما ویلې که الله ما ته اولاد راکړه نو 5 روژې نیسم او دې سره زوی مې په روژه کې پیدا شو. ما روژې وخوړې او خپلې قرضي روژې هم را باندې دي، تقریبا 45 روژې قرضداره یم شیخ صاحب. سره د دې چې نظري روژې را باندې پاتې څه موده مخکې مې 2 نظري روژې ونیولې، خو حالت مې ډېر خراب شو ځکه چې زه د معدې تکلیف لرم، اچ پیلري لرم، نو ډېره په عذاب یې کړم. اوس نه پوهېږم څه وکړم دې وخت کې، روژې نیولی نه شم او دا معلومه نه چې معده به مې کله ښه کېږي، وایم هسې نه مړه شم او دا روژې را باندې پاتې شي. نو د شیخ صاحب نه غواړم چې یو حل لار راته وښایي. اول خو دا کوشش وکړي چې د روژې ونیسي. ورځې لنډې را روانې دي، لنډې ورځې د ژمي را روانې دي جناب سیرت صاحب. ژمي کې ورځې ډېرې شپې اوږدې ورځې لنډې، زه په ځان پوهېږي روژه ختموي او دا خو 8 روژې دي تمام. خوب هم پکې وکړي، خوب چې پکې 3 دیوارې نه نظر کړی او 5 بیا نو نظر پوره کړه. موږ په دې لنډو ورځو کې چې تا نه شپېلې سر کوي او نه بل مرض سر کوي. متوجه لنډو ورځو کې هر څوک روژه نیولی شي ځکه چې څوک چې څه پیشنامه وکړي او څوک چې څه ځان پوهېږي ماښامي که نه دا روژې ونیسه ځکه د نظري روژې په تا باندې نظر نیول دا واجب دی. دویمه خبر دا ده که بیخي نیوی نه شي نو د دې بیا قضیې په آخر عمر کې چې آخر عمر پورې جوړه نه شي، آخر عمر پورې لکه آخر عمر پورې که نه، نو بیا پس د هغې نه د دې فدیه ورکول کېږي، د هغې نه وروسته فدیه بیا ورثه ورکوي. دویمه پوښتنه شیخ صاحب د اولاد لپاره راته دعا وښایي او اجازه هم راکړي او د شیخ صاحب نه هیله کوم چې کله مسجد کې جمع ورکوي نو ماته د اولاد دعا وکړي او نور پې امین ووایي ځکه چې یو څو کسان په دعا امین ووایي نو هغه دعا نه رد کېږي. ولنه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین دعا دا وظیفه ما مخکې وښوده، دا دې وایي انشاءالله خداوند متعال به نیک صالح اولاد ورکړي. او دویم دا ده چې موږ ورته دعا کوو، دا دې موږ ته دعا کوي. د یو مسلمان دعا د بل مسلمان په حق کې مستجاب وي غایبانه. درېیمه پوښتنه زما زوی د 4 کالو کېږي خو د شپې په خوب کې ډېر نارامه وي، د کومې ورځې چې پیدا شوی همداسې دی او معاینات مې ټول ورته وکړل، ډاکټران وایي چې هېڅ مشکل نه لري، خو بیا هم د ورځې ډېر ارامه خوشحاله ده خو د شپې چغې وهي ژاړي تر سهاره. دلته ملا هم نشته چې دم یې کړي راته، نو شیخ صاحب راته یو حل لاره وښایي. هلته یو سپټران صفت ورته وایي غوږونه خوږېږي، ماشومان غوږونه دي غوږونه یې زر کوي، هغه غوږونه چې خوږېږي هغې د شربت سپټران ورته هلته پیدا کېږي او هلته اصلي مي هغې ورته وایي د شپې د 2 سر ورکوي، یو سر که نه که غټ 2 سره ماشوم یو سر، دا مشکل به حل شي. بله پوښتنه وی زه ستاسو خور یم، اول به شیخ صاحب ته سلام کوم، بیا پوښتنه لرم چې انسان وتر مونځ پاتې شي تهجد دپاره او بیا تهجد ته راپاڅېږي او قضا شي، نو دغه وتر هم قضا او بیا کله راوړو؟ کله چې دغه شو لمر راوخیږي نور خاتون وروسته یې قضې راوړه. بله پوښتنه شیخ صاحب وویل دویم شیخ صاحب زما رشته نه ده شوې، بلکل رشتې نه راځي، نو شیخ صاحب ته عرض دی چې دعا راته وکړي او وظیفه هم راکړي او دغه دعا او اجازه یې غوښتې. یا الله یا رحمان یا رحیم یا باسط یا لطیف یا الله یا رحمان یا رحیم یا باسط یا لطیف، دا 313 پېرې ماښام وایي، 313 پېرې دي ماسخوتن مانځه پسې وایي سهار او ماښام. البته که عمر یې ډېر 3 میاشتې ویل کېږي، اول او اخر ته درود 11 ځله ویل کېږي. بله پوښتنه
وزن کمولو لپاره به راته یو دعا وښایي او څو ځلې وویل شي او اجازت یې هم غواړم. د وزن کمولو لپاره دعا شیخ صاحب اوس ټول لیدونکي پوه شوي دي دعا چې غواړي اجازه هم غواړي. او ښه خبره ده. اجازې نه لا حول ولا قوة الا بالله د خدای پیغمبر وایي یو کم سلو مرضونو دعا ده که نه یو کم سلو مرضونو او دا د مجدد الفساني سه مبارک ختم دی. مجدد الفساني شیخ احمد سرهندي ثم کابلي. بله پوښتنه وایي چې د لا حول ولا قوة الا بالله ذکر ختم څه ډول دی او کوم وخت کې باید وشي؟ وی په حدیث شریف کې راغلی چې دا د 9 مرضونو علاج دی. نو دوی پوښتنه د مرضونو هم کړې ده. نو اوس به زموږ خپرونه کې دومره وخت کولی چې ټول مرضونه تاسو شیخ صاحب وړاندې مرضونه چې څومره ته فکر کې کوې څومره مرضونه ستا فکر کې راځي هماغه مرضونه ټول حساب کړه. متوجه او لا حول چې د خدای پیغمبر ویلي چې د ګپ خوند دی. د خدای پیغمبر خبره وما ینطق عن الهوا. خدای پیغمبر وایي زه د خپل خواهش نه خبره نه کوم. ما الله په وایي زما پیغمبر چې د خپل خواهش نه خبره نه کوي. ان هو الا وحی یوحى. ته وحی وکړې خبره کوي او وحی یو خفي ده او جلي ده. نو مجدد صاحب ختم دی دا سل ګرځي درود شریف مخکې وایي سل ګرځي شاته وایي منځ کې د 1500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله وایي نو ټول مرضونه به ختم شي ټول مشکلات به ختم شي. بله پوښتنه شیخ صاحب که زه اوسني کال او راتلونکي کال زکات پیسې یوازې کم او افغانستان ته لاړه شم او دا د زکات پیسې خپل خپلوانو ته ورکړم او زړه کې مې وي چې دا د زکات پیسې دي او هغوی ته یې ورکړم هغوی داسې فکر کوي چې دا د یو ډالۍ په توګه راکوي زکات مې کیږي که نه ځکه کار مو ګډوډ دی او خپلوان مو ډېر دي. ستا نیت معتبر دی هغه نیت دی هماغه وخت کې به نیت کوې چې دا پیسې ورکوې چې دا زکات پیسې دي هغه کې ستا نیت معتبر دی. نور که ته خوله ویې که ونه ویې نیت قصد القلب ته ویل کېږي اراده د زړه اراده چې وړه صحیح ده. بله پوښتنه شیخ صاحب که یو څوک په کټ کې پروت وي او بل کس لاندې ناست وي تلاوت کولی شي که نه ګناه خو نه لري؟ بېادبي ده عذر که چېرته موجود وي مشکل نشته. بله پوښتنه کوم خلک د ذکر اجازه غواړي نو ټولو مسلمانانو ته اجازه کوئ شیخ صاحب؟ ولې نه ټول ته اجازه ده مسلمانانو ته خود اجازه ده. بله پوښتنه که په زکات کال تیر شي بیا به په همغه وخت کې زکات ورکوي که نه 2 میاشتې یا د بل کال زکات هم ورکولی شي یعنې 2 میاشتې بعد کال بدل شي؟ مخکې هم ورکولی شي وروسته هم ورکولی شي زکات او پرې فرض دی. شیخ صاحب راځو بله پوښتنه ده د مور پلار حق ډېر دی که د خاوند ځکه مور مې کله خاوند ته کنځلې کوي زه ورته وایم چې کنځلې ورته مه کوه یا داسې نورې خبرې که ښه وي خو منم یې او که ښه خبره نه وي نو بیا یې نه منم او هر وخت راته وایي چې حجاب مه کوه یعنې چې مخ پټوم وایي مخ مه پټوه. زه داسې فکر کوم لکه چې راباندې شرمیږي چې د مور خبره نه منم الله پاک خو مې نه ګناهګاروي په دې باندې. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د طاعت د مخلوق ته په ګناه د خالق کې جواز نشته طاعت نشته د چا لا طاعة لمخلوق مخلوق خبره به نه منې چې کوم کار کې معصیت د خالق کې د الله پاک په پرده کې هغه د منې کوي د بد خبر کار کوي بل د مور پلار حق چې د مور پلار حق خاوند ډېر دی ځکه پیغمبر علیه السلام وایي دا مور پلار ستا جنت هم دی ستا دوزخ هم دی. بله پوښتنه وایي زنانه چې کله 15 وخته اودس کوي د غوږو او د پوزې سوري باید لامده کړي نو دا عرض لازمي دي؟ غسل کې خو نه غسل کې چې کله غسل جنابت اودس کې غسل اودس کې نه غسل کې دا جنابت همداسې پاس پې اوبه تېروي مشکل نشته غسل کې باید اوبه داخلي کړي. ورور پوښتنه رالیږل شیخ صاحب په کور کې د بې اتفاقۍ لپاره وظیفه راکوي او چې خدای خپل کور هم راکړي او زوی مې هم ناروغ دی یو دعا راته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم د 313 پیرې وایي په اوبه د دمۍ او غونډ کور له دا اوبه د چي کې اچوي ترکارۍ کې اچوي وړو کې اچوي بسم الله کې ډېر برکات دي. ښه بل ور پوښتنه ده وایي د یونس علیه السلام د دعا ختم اجازه راته راکړي. اجازه ده ورته. بله پوښتنه ده وایي د قصیدې بردې شعر ورځ کې څو ځله ویل کېږي او اجازه یې غواړم. د قصیدې بردې شعر هو الحبیب الذي ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم 200 پیرې وایه دا له اجازه ده. بل خور پوښتنه کړې ده په صلات تسبیح نفل کې چې یوه سجده وکړې او بلې ته کښېني نو 10 دفعې هغه تسبیحات وایو او دویمې سجدې ته چې ولاړ شو نو 10 ځلې هغه دعا وویلی شي بیا هم وروسته سبحان ربي اعلی ووایو او بیا هم اخر کې سجده سهوه وکړه آیا دا مشکل لري که نه؟ سجده سهوه څه لپاره کړې سجده سهوه پېشته نه دی نو. ښه راځو بلې پوښتنې ته شیخ صاحب په 4 رکعته لمونځ نفل کې 200 ځلې صورت اخلاص وایم خو کله راڅخه پاتې شوې آیا همداسې
ځان سره ویلی شم؟ ولې نه شي ویلی. بله ورور پوښتنه کړې وه په رفتار کې یا په روانه تګ کې قرآن کریم تلاوت کولی شم؟ بلکل یې کولی شي. بله پوښتنه وایي دلته د شپې ماخوستن لمونځ په 11:30 بجو کېږي، نو زه کومه طریقه وکړم؟ یوه طریقه داسې ده چې 11:30 بجې ماخوستن لمونځ کېږي، بیا کولی شم 12 بجې تهجد وکړم، او که نه په 2 بجې جګه شم د سهار لمونځ تر 6 پورې د اشراق لمونځ وکړم. بله طریقه داسې ده شیخ صاحب 3:30 بجې تر 4 تهجد له هغه وروسته د سهار لمونځ وکړم. تهجد مطلب چې مخکې کولی شم که نه شم کولی. که راپاسېدی شي تهجد په هماغه تهجد پوښ کې کوه، که نه شي راپاسېدی همدغه لمانځه پسې تهجد کوه، مشکل نشته. شیخ صاحب بله د جمعې په ورځ چې موږ لمونځ کوو نو زه 2 رکعته لمونځ د دنیا تر ټولو مسلمانانو ته بخم، یعنی نفل، او په هره ورځ 3 ځل سوره اخلاص وایم او ټولو مړو ته بخم. وایي د دې اجازه راته راکړئ. اجازه ده ورته څومره ښایسته عمل دی، دا ټول امت مسلمان باندې مهربانه دی. بل ور پوښتنه شیخ صاحب کارونه مې خراب دي، یوه خاصه وظیفه غواړم او ورسره اجازه غواړم. لا اله الا الله الملک الحق المبین، دا د سهار لمانځه پسې یا سهار د سنت او فرض منځ کې دي 100 ګرشتې وایي لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين. ټول مشکلات به الله حل کړي. بله پوښتنه وایي زه د دولت کارمند یم، چېرته چې وظیفه کوم شیخ صاحب خلک راته ډېر اظهار د محبت کوي او راته وایي چې نه تا خوشحاله یم، خو چې کله ځان سره سوچ کوم او خپلو غلطیو ته ګورم نو ځان سره وایم چې مونږ خو د مشرانو هغه اوامر لا صحیح نه دي منلي، او دا خلک چې ماته اظهار د محبت کوي کیدای شي زما د مقام د ویرې څخه کوي، نو څه وکړم؟ دا خو د پیغمبر حدیث دی، نبي علیه السلام فرمایي داسې وخت به راشي ویکرم الرجل مخافة شره، یو څوک به د بل عزت کوي د هغې د شر نه بیریږي، چې شر نه یې په امان شي. که نه دا د قیامت علامه ده. دې کې هېڅ تشویش مه کوه، سوچ پکې مه کوه، ته خپل عمل باید اصلاح کړي. موږ ته خپل عمل باید اصلاح کړو، که نه نو د مشرانو خبره باید هغې ته غوږ کړي، د متوجه شو ورته. بله پوښتنه له امریکا څخه خور رالیږلې وې چې کور کې راباندې قسم قسم تهمتونه لګوي، هر څه چې ورک شي ماته ګوته نیسي، او زه ورته قسمونه خورم، او بل دا چې هر څه نه مې زړه تور دی. یو وظیفه او خاص عمل راته وښیه. حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا هغه وظیفه ده چې حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها چا نه پوښتنه وکړه، ویل تا چې سورت نور ایتونه ستا باره کې الله قرآن نازل کړ، هغه باندې چې تهمت لګېدلی و، تا څه وظیفه کوله؟ هغه ویل ما دا وظیفه کوله حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا وظیفه د 100 ګرشتې کوي د تهمتونو نه به خلاص وي. بلې خور پوښتنه رالیږلې وه چې د ښه خوبونو لیدل چې یو تقواداره انسان ښه خوبونه ویني شیخ صاحب، وایي دا په شریعت کې د څه شي علامه ده؟ نیکبختۍ علامه ده. او یا بله کله چې سجده سهو په چا لازمه شي بیرته یې له یاده وځي، بل نیت وکړي او به یې څنګه ادا کړي؟ سهو له سهو نشته دی، چې سهو کې سهو شوي که نه هیله شوه هغې له بې سهو نشته، نور هم اسانه شوه خلاص شوه. بلې خور پوښتنه د شیخ صاحب کله چې لمونځ کوم نو لومړی رکعت کې تشهد ته په غلطۍ کې کښېنم نو څه باید وکړم؟ سجده سهو که یا بل رکعت کې؟ سجده سهو به کوئ. بله کله چې سلام وګرځوم نو تسبیحات را څخه مخکې وروسته کېږي، نو په دې کې خو به وایي څه ګناه نه وي شیخ صاحب؟ تسبیحات را مخکې وروسته کېږي نه مشکل نشته. بل ور پوښتنه شیخ صاحب وایي د سر درد او د ماشومانو د ژړا لپاره د دم اجازه او طریقه که راکړئ. سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، دا د وکړتي په ماشومانو وایي، خداوند متعالی به یې د ټولو مصیبتونو نه ساتي. بلې خور له لندن نه پوښتنه رالیږلې شیخ صاحب وایي چې دلته په لندن کې لاټري اخیستل کېږي چې 2 روپۍ قیمت لري خو بیا پکې ډېرې پیسې وځي، وایي دا روا دی؟ لاټري څه ته وایي؟ لاټري شیخ صاحب داسې یو کاغذ یو ټکټ یو شی په 2 روپۍ خرڅېږي، په لکونو انسانان یې اخلي، نو چاته پکې بیا پیسې لږې ډېرې راوځي، چاته پکې ماشین راوځي، چاته د کالو ګنډلو دا شران ما تر جواز نه ښکاري، دا شران دا جواري غوندې ده، جواري ده، جواري یو طریقه ده همدغسې، دا قمار دی. بل وایي چې شیخ صاحب راته په استغفار کې او د یونس علیه السلام په دعا کې اجازه راکړي چې حاجت مې پوره شي. بلکل ورته اجازه ده، الله به اجازه پوره کړي. بله پوښتنه وایي خاوند مې لمونځ نه کوي شیخ صاحب، وایي زه ورسره څه وکړم؟ او نامحرمو ښځو سره غږیږي او د نصیحت په صورت کې ماته وایي
ته ګناهګاره یې ته ما ته نصیحت کوي وایي چې دې سره څه وکړم بسم الله الرحمن الرحیم دی وایي 314 پیرې اوبه دې په لپې دمې ورکوي چې خدای زړه کې نور پیدا کړي او د تاریکۍ او ظلمت یې د سینې نه ووځي. شیخ صاحب یو عجیبه پوښتنه ده هغه دا چې ښځې چې د مال او دولت لپاره وظیفه کوي او هغه خپله کار نه کوي په کور کې ناسته وي آیا خدای مال دولت ورکوي؟ ولې نه ورکوي؟ خو څوک چې الله باندې توکل وکړي بله ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. الله وایي څوک چې ما نه ویرېږي هغه ته به د هر تکلیف نه الله خلاصي ورکړم ویرزقه من حیث لا بې حسابه رزق به ورکړم په ځای وناسې رزق به ورته راځي خو چې عقیده کلکه مضبوطه وي و یو ګیا له ځایه نه خوځي نه مومي دا د ونې نه دي په ځای ولاړې دي که نه دي یو ګیا له ځایه نه خوځي نه مومي ته د رزق په طلب مه کې جهان ولې به دا مخکې تویوي د رزق د غمه در ګوهر په بها پلوري ارزان ولې. بلې خور پوښتنه شیخ صاحب خاوند مې بندي دی یو داسې وظیفه راته وښیي چې خدای راخلاص کړي او وظیفه هم غواړم او اجازه هم غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم همدغه وظیفه دې کوي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لکه ګوده د واده ته نه یادېږي دا وظیفه دې کوي نو 1,40,000 چې پوره کړي انشاءالله خاوند به الله د بندیخانې نه راخلاص کړي. بلې خور پوښتنه د شیخ صاحب وایي چې کوچنۍ لور سره عمرې ته تلی شم که نه نور اولادونه لرم خو هغوی خپل مصروفیتونه لري زمونږ په مذهب کې ځان سفر محرم سره نشته محرم نشته نه کېږي. بله پوښتنه ده وایي زه د تهجد لمونځ لپاره د سهار لمونځ څخه نیم ساعت مخکې کوم ځکه دلته د شپې کوچنی دي د ماخوستن لمونځ په 11:30 باندې کېږي صحیح دی ښایسته دی ښایسته کار ښه وخت دی. نورخان د کویټې څخه دا وایي چې زما مېرمن د پاکستان ده او زه د افغانستان یم او شناختي کارت لپاره مې اپلای کړی چې داسې یو عمل چې الله مې دا کار وکړي او بل دا چې زه د یو ښار څخه بل ښار ته ځم یو دعا د حفاظت کامیابۍ لپاره راته هم راکوي چې الله مې دا کارونه وکړي. آیت کرسي شریف دی وایي یو کار دې مخکې چوپ کوي یو وارې بیا دویم ځل دې ښي طرف ته درېیم ځل چپ طرف ته څلورم ځل شاته پنځم ځل اسمان طرف ته شپږم ځل ځمکې طرف ته اووم ځل په خپل ځان چوپ کوي اتم ځل لکه څه چې مړی تېروي دې تېره کړي بس ډاډه دې ګرځي نه د پولیسو غم کوي نه د چا غم کوي څوک تاوان نشته سړی عقیده دې کلکه ساتي ورځي نیغ دې پې ورځي هېڅ مشکل نشته. بلې خور پوښتنه دا وایي چې زوی مې ډېر مشکلات سره مخامخ دی نو د شیخ صاحب څخه د درود تنجینه اجازه راکوي چې ختم یې وکړم. ستا تنجینه دې چار څه مشکلي 310 کښې دې وایي ټول مشکلات حل کېږي اجازه هم شته ورته اجازه ده ورته. بل ور پوښتنه ده چې یو کس 2 ښځې لري خو مور و پلار ورونو ټول ترې ناراضه وي یوې ښځې ته نظر کوي بلې ښځې ته نظر نه کوي نو د دې ښځې اولادونه ښې پیسې ګټي خو پلار ته کم ورکوي یعنې 100 وګټي 50 ورکوي نو په دې بچو یې حق شته که نه خو دغه شخص ډېر یو ظالم سړی دی وایي زما ورور هم دی خو کله چې غریب نو همدې پلار ورته هر قسم کار کوو هم ما دوی ساتلي خو اوس چې دلته دی راغلي اوس داسې کوي چې پلار ته حق پوره نه ورکوي بچیان نو بچیان خو به ظلم کوي نو بچیان خو پلار خو په اولاد حق لري بله صاحب یعنې دی پې ګناهګار دي خو ده. بلې خور پوښتنه شیخ صاحب موږ چې ذکر کوو نو ستاسو پروګرام هم ګورو کوچنۍ لور مې لمونځ ته په مشکله پاڅېږي لور د مشکله پاڅېدو دپاره دعا او موږ چې ذکر هم کوو ستاسو پروګرام هم ګورو مشکل نشته ذکر هم کوئ پروګرام هم ګورئ لور مې په مشکله پاڅېږي څه وکړو بسم الله الرحمن الرحیم دی 100 پیرې سهار منځ پسې وایي اوبه دې په ولدامۍ چیکې دې ورته شي چې ډکې نور پیدا شي. بله پوښتنه شیخ صاحب پلار مې تاریاک نشه کوي داسې یو دعا راته وښیي چې زړه یې تور شي. تاریاک نشه کوي بله نو دا دوا چې دا همدغه بسم الله الرحمن الرحیم چې دا د بیا اوس شپږه تکرار دی وایي که دا معمل سخت دی اوس شپږه تکرار دی بسم الله تعداد دی دا به وایي او ښه دې په ولدمۍ نو هغې نه به یې خپله دا اوبه دې په دمۍ چکې دې ورته اوبه اچوي ترکاره کې دې ورته اچوي یا دې خوري نو انشاءالله دا عمل به د عمل نه به بند شي. بله پوښتنه ده خور پوښتنه لګلې وایي زما 3 انګورګانې دي مخامخ را سره ښه وي خو نور راپسې شیطانت کوي او له ما جدا اوسېږي خو چې کله راشي نو زړه مې نه غواړي چې خبرې ورسره وکړم ووایي آیا په دې کې زه ګناهګاره یم که نه د خپل کور خبرې د باندې کوي زامن مې همیشه هم د ښځو دفاع کوي. نو انسان مسلمان سره باید حسد او کینه ونه ساتي ځکه چې حسد چې دی دا مسلمان سره روا نه دی نو خبرې ورسره کوه. بلې خور پوښتنه زما داسې مریضي چې پښې مې ستونی مې او ملا مې خوږېږي
میاشتنۍ مریضي مې هم 3 میاشتې بعد راځي او دوا چې واخلم لږ وخت ښه یم خو وروسته بیا ناروغه یم کومه دعا راته وښایي. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. سل ګشتې وایه په اوبه دمه وڅښه، ټول مرضونه به دې په ځای شي، په دم راشي. یو بلې خور پوښتنه رالېږلې شیخ صاحب لمونځ او وظیفه نشم کولی، قرآن کریم مې هم نه دی ویلی، نو څه وکړم؟ قل هو الله شریف 200 پیرې د روزانه وایه. ښه. بله خور وایي کله چې ستاسو راکړل شوې وظیفه یا ختم وکړو نو آخر کې دعا کوم، یعنی څه ډول دعا وغواړم؟ لا حول ولا قوة ختم مې راکړی. هغه دعا چې ته حاجت یې خپل حاجت مطابق دعا غواړه. ښه. بل ورور پوښتنه شیخ صاحب وایي که څوک اودس هم نه لري قرآن کریم تلاوت کولی شي که نه؟ لا تلاوت کولی شي، لاس نشي وروړی. ښه. بله خور وایي چې هغه کومه دعا ده چې زما اولادونه او د ټولو مسلمانانو اولادونه هم پکې یاد شي، جامعه دعا یې غواړي. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دا جامع دعاګانې. بل ور پوښتنه ده شیخ صاحب وایي چې د ډوډۍ څخه وروسته په اوبو څښلو باندې په شریعت کې کوم بندیز شته که نه؟ وایي ما ته یو چا ویل چې شریعت کې هیڅ نوع بندیز نشته، یعنی ډوډۍ سړی وخوري خلاصه کړي او بیا پرې اوبه څښي. نه، بعضې خلکو دا مشوره کړې دا په شریعت کې ناروا دي اوبه. نه مشکل نشته. بل ور پوښتنه شیخ صاحب چې یو نابالغه ماشومه وفات شي وایي چې دا تر هغې د مور پلار سفارش نشي کولی چې حقیقي ورپسې نه یې کړی وي، دا رښتیا ده؟ دا ښه خبره نه ده. ښه. بله خور پوښتنه کړې چې شپه ورځ ځان سره ذکر کوم فکر مې نه. بعضې علما دې کې خبره کوي. بله صاحب. بعضې علما دا مخکې خبره چې تېره شوه چې حقیقي نه یې کړي که نه نو شفاعت د مور پلان نه کوي، او بعضې علما وایي چې نه کولی شي. ښه. ځکه حقیقي یو مصاب عمل دی زموږ په مذهب باندې. بله پوښتنه شیخ صاحب شپه ورځ ځان سره ذکر کوم خو فکر مې نه کله استغفار ووایم کله درود، دا ثواب لري؟ بیخي لري، ولې نه لري. ښه. بله پوښتنه شیخ صاحب زوی مې رواني ناروغي لري، سهار لمونځ ته چې پورته کومه چغې را باندې وهي او اوس یې د ویرې نشم پورته کولی، په دې زه ګنهګار یم؟ نه نه ګنهګار، مریض دی نو. بله پوښتنه شیخ صاحب لیور مې سود هم کوي، ښځه او بچي لمونځ هم نه کوي، خو دلته په خارج کې موږ نور څوک نه لرو چې ولاړ شو ورکره، خو زما هېڅ زړه نه غواړي چې لاړه شم ورکره، خو د اولادونو له خاطره ځو. آیا په دې موږ ګنهګار یو که نه؟ ګنهګار خو خدای چې مخکې زموږ ته کې د کور نه وځي هم سړی ګنهګارېږي. هغه چې وایي چې ښځې زیارت ته تګ څنګه دی؟ موږ یې د کور نه باید ونه باسو، زیارت خو لا ډېر لرې دی. نو هلته خارج دی خلک ورته تنګېږي که نه؟ نو همدنه غیر به څوک نه لرو، لیوری دی. یو مسلمان سره تګ وراتګ چې وکړي ښه خبره ده، صله رحمي پالل کېږي. بله پوښتنه دی کور کې یو غټ مشکل لرم، د هغه لپاره دعا راته وښوئ شیخ صاحب او اجازه م راکړئ. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا ټول مصیبتونو دپاره علاج دی. شیخ صاحب بله خور پوښتنه ده وایي چې استغفر الله تر اتوب الیه پورې ووایم او د حاجت نفل او همدارنګه زر وارې وایم چې خدای مې لور ته نارینه اولاد ورکړي، دا صحیح ده که نه؟ پوره استغفار ووایم. بلکل صحیح ده. او دا زما طریقه ده چون لور مې مصروفه نه شي ویلی نو زه وایم دې اجازه راته د مور او پلار دعا د اولاد په حق کې مستجابه ده، او ته چې استغفار وایې د لور په حق کې وایې نو ډېره مستجابه ده او اجازه ده. بله پوښتنه وایي تاسو چې په خپرونه کې کومې وظیفې دي تاسو وایئ چې ما ته د هغه اجازه هم راکوئ، د بچو د اتفاق لپاره راته دعا وښایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ویل چې 313 ګشته دی وایي په اوبو دې دموي، هغه ټول اولاد ته چیک اچوي، ترکارۍ کې اچولی شي، اوړو کې اچولی شي، ښه نور اوبه کې ګډولی شي، ټول اولاد ته دې ورکوي، ورځ په ورځ به منځ کې مینه او محبت پیدا شي. ورور پوښتنه کړې شیخ صاحب کوم ذکر چې تاسې برنامه کې ویلی او 100 واره درود شریف 500 ځلې لا حول ولا قوته، همدارنګه چې ټول کورنۍ غټ واړه دا وایو 3 میاشتې کېږي چې دا مو شروع کړي. الحمدلله هر څه باندې څخه راضي یو، خوشحاله زړه سکون هر څه ډېر او تیر دي، خو بیا مو هم زړه کې داسې څه ګرځي چې مولوي صاحب اجازه راکړې او د لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وی دعا اجازه راته هم راکړئ، او زمونږ همسایه هم د اجازې غوښتنه کړې ده، هغه ته هم اجازه راکړئ. ورته اجازه ده، بیخي ورته اجازه ده. کله چې امام پسې جماعت کوم زه خپل ذکر ختم کړم او مولوي صاحب نه وي ښکته شوی نو زړه کې مې دعاګانې ګرځي ځان ته کورنۍ ته، نو آیا دا ویلی شم که چپ پاتې شم؟ نه امام چپ ودرېږه. ښه. بله پوښتنه د شیخ صاحب کله چې زه له خارج څخه کابل ته ځم نو زموږ د تګ او راتګ وخت معلوم وي
کابل کې خپل کور نه لرم، د تره زامنو خپلوانو کره ځم، زه به لمونځ مسافرانه کوم که پوره؟ او په عمره کې لمونځ څنګه کېږي؟ مسافرانه کې کابل کې خپل کور دی نشته که نه؟ نه، مسافرانه مسافر دی که نه. او چې عمرې ته لاړ شي؟ چې عمرې ته لاړ شي خواته خو عمره کې بیا خو نیم په مدینه منوره کې دی وخت تېرېږي، نیم مکه مکرمه کې د سفر موده کې مکه مکرمه کې مکمله وه، لکه 15 سنت یې مکه مکرمه کې وکړه، بیا پوره لمونځ کوي، خو دا ځان لمونځ دی، امام پسې باسې لمونځ کوي پوره. هلته خلک دې دپاره دي چې امام پسې لمونځ کوي. بل ور پوښتنه ده، د امریکا نه پوښتنه رالیږلې، ږیره رنګول څه ډول عمل دی؟ وایي بعضې ځایونو کې چې څوک زوړ وي نو په کار یې نه نیسي. دلته ږیره رنګول که مشکل نشته، یو وخت په سواد نه ورکوي، نو رنګونه چې اوبه ممانع د اودس دی او اوبه پوستکي ته ورسېږي که نه، مشکل پکې نشته. ورور په ضابط شاه پوښتنه رالیږلې کې وایي د یو چا بالغ اولاد مړ شي او عقیقه نه یې کړي، نو ما داسې اورېدلي چې د هغه سفارش نشي کولی. دا مخکنۍ مسله ده که نه. بله پوښتنه شیخ صاحب وایي چې څوک توبه وباسي او بیا ګناه کوي، بیا توبه وباسي بیا ګناه کوي، نو ما وایي د علماو اورېدلي چې کله مرګ درته راځي نو ستا توبه به ماته شوې وي. چې په اخلاص سره توبه وباسي، چې د ورځې پیغمبر د خدای وایي وین عاد فی الیوم 70 مرة، که اویا کړي ګناه وکړي توبه دې وشته، بیا د شیطان د قصد شیطان در باندې عمل وکړه، بیا توبه وشته، بیا د شیطان بد عمل وکړه، په خبره پوه شوې؟ نو خدای پاک توبه قبلوي. ما تطلع الشمس من المغرب، تاسو په چې لمر د مغرب نه ختل نه توبې دروازه خلاصه ده. خور پوښتنه کړې شیخ صاحب 3 کاله کېږي چې ما ته میاشتنۍ مریضي راځي، خو دا 4 کاله کېږي چې مخکې به 6 ورځې دوام کوو، خو اوس 10 ورځو ته اوږده شوې، نو زه څه وکړم؟ لمونځ او روژه په 6 ورځ ونیسم که نه د 10 ورځ څخه وروسته ادامه ورکړم؟ مخکې 3 کاله یو قسم عادت و 4 کاله کېږي عادت یې بدل شوی. نو 4 کاله خو ډېر وخت دی چې عادت یې بدل شوی، 10 ورځې مسلسل دی بیا خپل دغه عادت په مریضۍ کې حساب شي. عبدالبشیر پوښتنه کړې چې زما نوم د اسلام له نظره څنګه دی او دعا هم راته وکړي. ښایسته نوم دی، عبد په ډېرو مختلفو معناګانو سره راځي. عبدان له بنده معنا نه چې عبدالبشیر که نه، او بشیر چې دی یعنې خادم د بشیر، غلام د بشیر. بشیر نبی علیه السلام دی که نه، ان ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا که نه، بشیر خو خدای پیغمبر نوم دی، بشیرا و نذیرا. بشیرا و نذیرا. بل ور پوښتنه کړې شیخ صاحب وایي چې موټر مې خراب شوی او هغه کوم شاګرد چې دکان کې و په ما یې جنس د اصل قیمت څخه ارزان خرڅ کړه، اوس که مالک ته ووایم د هغه ډېر شیان ورک شوي، کېدای شي د ډېر شیانو غوښتنه او دعوه راباندې وکړي. دکان ته تللی موټر یې خراب شوی دی، شاګرد شته دی، د 500 شی شیخ صاحب په 100 روپۍ پې خرڅ کړی، ښه پوه شوی چې دا د غلا دی. اوس که مالک ته یم چې دې شاګرد دې 100 روپۍ را باندې خرڅ کړی، بیا به یې نور دعوه را باندې وکړي. نه دی وایي ورته، نه دی وایي، کار خو یې بېتولې کړی، کار یې بېتولې کړی، خو بیا پکې بند راځي. ښه. بلې خور 3 پوښتنې شیخ صاحب، دوی ویل چې د وریځې برابرول یا ویستل یا پیوستۍ وریځې که نه دلته د خپلې وریځو سره برابرول، وایي آیا دې کې ګناه شته؟ ښځو دپاره چې دی د ښایست باره کې څه مشکل نشته، البته د ښځو د وریځې ایستل ګناه ده، وریځې دې نه وباسي که نه، که نورې کېدي په رانه کې چې غټې ښکاره شي که نه، خوند ورکوي، ځکه د ښځو دپاره هر هغه شی چې هغه زینت ولري او بوی ونه لري، روایت لري. بله پوښتنه شیخ صاحب، یو ورځ شیخ صاحب وویل چې 10 آیتونه تلاوت کول د شپې، آیا سوره یاسین او سوره ملک پکې حسابي؟ ولې نه حسابي؟ شیخ صاحب وایي څوک چې په ناپوهۍ کې د یو چا څخه څه غلا کړي خو بیرته یې هغه ته نشي ورکولی، د هغه په عوض کې بل چاته د هغه 2 چنده پیسې ورکړي او ثواب یې هغه ته وبخي، یعنې داسې یو شی چې څه حق د هغه کېده او څه د دې بل، خو ټولې د ځان نه اخیستې وي، آیا دا صحیح دي که نه؟ او په آخر کې د ذکر اجازه او د مغفرت دعا غواړم. ذکر اجازه مونږ ته شته، مغفرت دی خدای پاک نصیب کړي، خدای الله په لاس کې دی، زموږ ستا ټول دی خدای مغفرت او بخښنه نصیب کړي، او دا شی چې دی باید خپل خاوند ته وسپارل شي، هغه د یو ځای کې پټ وله کېږي چې ورسېږي ورته ورسېږي. بل ور پوښتنه شیخ صاحب څخه اجازه غواړم چې درود شریف الحمدلله سبحان الله استغفر الله اجازه راکړي. اجازه ده ورته، ښایسته خبرې دي، ښکلې خبرې دي، الله دې خوشحاله کړي. محمد کاشف پوښتنه له دوبۍ څخه یو داسې عمل یا وظیفه وی راته راکړئ چې زړه مې مضبوط شي، په زړه مې یو دم بوج راځي.
حسبنا الله ونعم الوکیل سل کرتے ورته وایي حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل رب دې قوي شي لکه پولاد. ورور پوښتنې رالېږلې وي یو انسان بل انسان ته د بدن اعضا ورکولی شي که نه لکه وینه ګرده سترګه دا شیان ورکولی شي علما اجازه ورکړې ورکولی شي. بله پوښتنه دا راوې چې شیطان انسان سره تعلق ډېر دی که د جن سره ډېر دی او شیطان مخکې د فرشتو استاد و دا رښتیا ده؟ او دا بعضې کتابونه لیکلي دي چې شیطان چې دی دا د فرشتو سره نوم یې عزازیل و او د تکبر عزازیل له راخواره کړ که نه لکه جبرایل او میکایل او اسرافیل د هغې نوم عزازیل و نو دا فرشتو کې اوسېده او بعضې علما وایي د فرشتو استاد هم و. او د شیطان تعلق د انسان سره ډېر دی که د جن سره؟ د جن سره هغې خپل اصل دی که بل ورور پوښتنه د شیخ صاحب وی کوم درود ډېر ثواب لري او بل دغه وظیفه چې تاسو یې ورکوئ موږ ټولو ته اجازه کوئ که نه؟ درود چې دغه ثواب ډېر لري اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم الله صلاة دائمة بدوام ملک الله. دا یو ځل چې ویې لکه شپږ لکه چې درود شریف ویې دومره ثواب لري علماو لیکلي او اجازه ده ټول مسلمانانو ته اجازه ده. بله پوښتنه ورور رالېږلې چې 4 مذاهب راته واضح کړئ نو ورور دا خو ډېرې تفصیلي موضوعات دي او په دې کې د یوټیوب کې د شیخ صاحب حسن تقریر دی واورئ هغه ډېر مدني صاحب مشهد شخصیت تېر شوی او نن د هغې نوم دی ورکړي 4 مذاهب د شیخ صاحب حسن جان هغه مکمل تشریح ورته وکړي. ډېره مننه شیخ صاحب دا چې اخر کې ما هم پوښتنې تیزې کړې ځکه چې پوښتنې ډېرې راغلي دي زما هم نوره حوصله ختمه وه ځکه چې خبرې هم تقریبا شیخ صاحب چې 1 ساعت او 40 دقیقې تاسو قدرمن لیدونکو ته ځواب ووایئ له تاسو ډېره مننه کور مو ودان الله دې تاسو ته اجرونه درکړي سره دې چې اوس درس ته روان وئ او موږ رامنې کړلې چې قدرمن لیدونکي انتظار دي نو څه به کوې شیخ صاحب خو دې نه هم خلاصی نشته دا یو درس دی او هغه طالبان انشاءالله هغه خو ورته زیات درس وي او خدای پاک دې تاسو ته هم اجر درکړي دلته تشریف هم راوړی الله دې هغه اورېدونکي او لیدونکي زموږ استاد چې چلته ناست دي او د دین خپرونه ګوري دا څه معمولي خبره نه ده هغو ته دې الله اجر ورکړي خداوند متعال زموږ استاد ټول اعمال افعال اقوال احوال د خپل عظیمې رضا لپاره وګرځوئ واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. ډېره مننه شیخ صاحب کور مو ودان. قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ پوښتنې ډېرې وي سره د دې چې دغه 2-3 ورځو ملا نه دي راخستې ځکه چې بیخي ډېرې وي الله دې نور هم ډېرې کړي انشاءالله موږ ستاسو په درانه خدمت کې یو کوشش به کوو چې ستاسو څومره پوښتنې وي هغې ته رسیدګي وکړو تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې په لویه مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.